والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سورة النجم مکی سورت د قرآن کریم 53 او په نازلېدلو کې 30 نمبر نازل شوی دی مخکې د سورت عبس نه او پس د سورت اخلاص نه. مناسبت یا ربط د دې سورت د مخکې سورت سره سورت الطور سره قیامت تذکره و التا ان عذاب ربک لواقع، عذاب د رب د طرف خامخا راځي. په دې سورت کې الله رب العالمین صدق د رسول الله علیه السلام بیانای، ځکه چې د قیامت خبره هغه کړي دي، دا رښتینی پیغمبر دی. نو دعوا او مقصد د صورتم هغه صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. والنجم اذا هوا، قسم دې پستوري باندې، اذا هوا کله چې کوز شي د خپل زینه. ما ضل صاحبکم، نه دی بېلارې شوی ستاسو د ملګری، وما غوا، او نه د حد نه وتلی دی، وما ینطق عن الهوا، او خبرې نه کوي د خپل خواهش نه. والنجم، نجم څه ته ویلی کېږي؟ دا ستوري دي ډېر، دې ته نجم الثریا وایي. ثریا تلې پیرونه دا ستوري دي ډېر، تقریبا 7 ستوري یو ځای شوي دي. الله په دغه ستورو قسم کوي. دویم نجم اسم جنس، په ټولو ستورو قسم. نو په دې دواړو قولونو کې نجم مفرد، خو معنا به د ډېرو ستوري، د 7 یا د ټولو. دریم نجم خاص یو ستوری دی چې په هغې باندې شیطان ویشتلی کېږي. الف لام پکې عهدي شو، عهد ذهني. څلورم نجم قرآن ته وایي. والنجم قسم دی په قرآن اذا هوا چې د بره نه لاندې دنیا ته راکوز شي. ما ضل صاحبکم، دې ته جواب د قسم وایي. نه دی بېلارې شوی ستاسو د ملګری پیغمبر، دا ګمراه نه دی. وما غوا، او د حد نه نه دی اوړېدلی په دین کې. وما ينطق عن الهوا، خبرې نه کوي د خپل خواهش نه، ځان نه خبرې یوه خبره هم نه کوي. ان هو، نه دی دا الا وحی، مګر ده ته وحی کېږي، یوحا چې وحی ورته شوی ده. دا د پیغمبر رښتینوالی، هره خبره د پیغمبر اسماني وحی ده. قرآن او حدیث دواړه وحی ده. دا حدیث چې د پیغمبر علیه السلام دی، دا مت الله ویلو، او قرآن مت الله فرمایلو. علمه، خودلی د دته شدید القوا، هغه سخت طاقت والا ملائک، دا وحی ورته هغه خودلی د جبریل علیه السلام صفت کوي. هغه الله ډیر طاقت ورکړی. ذو مره، جبریل علیه السلام ډیر ښایسته دی، ښایست والا. فاستوى، برابر ش. وهو، او دا بالافق الاعلى، په هغه غاړو اوچتو د اسمان کې و. نبی علیہ السلام ته چې کله وحی کوله د اسمان غاړو ته راکوز. ثم دنا، بیا پیغمبر علیہ السلام ته رانږدې شه. فتدلی، ښه رانږدې شه، خواله وله راغی. فکان قاب قوسین، شه په اندازه د 2 لیندو او ادنا، یا د دې نه هم زیاتې نږدې. عربو به لیندې جوختولې یو بل سره د صلح په دوران کې. 2 قومونو به لیندې راوړلې په صلح کې، یو بل سره به وجنګولې. الله وی دا پیغمبر او جبریل د 2 لیندو نه هم یو بل ته ډېر نږدې شوي. فاوحا،
وحی وکړه الی عبده د الله بنده ته ما اوحا هغه چې وحی وکړه. عبده کی ضمیر الله تراجی دے، پیغمبر علیہ السلام د الله بنده دے. اوحا جبریل وحی وکړه، چاته وکړه د الله دی بنده نبی علیہ السلام ته هغه چې وحی کوله. دویم توجیه د آیات فاوحا الله وحی وکړه الی عبده خپل بنده ته ما اوحا چې الله وحی کوله. ما کذب الفؤاد انکار نه دی کړی زړه ما را د هغه نه چې دس لیدلی دي. نبی علیہ السلام چې په غار حرا کې سولی د زړه ته انکار نه کولی، حقیقت مخامخ ولید، انکار ځکه نه کو چې پسترګو ارسلیدل. افتمارونه آیا پستاسو جګړه کوي د پیغمبر سره علامه یرا په هغه کې چې دس لیدلی دي. پیغمبر چې څه لیدلی دي تاسو سره اوس جګړه کوي چې نه تا جبرئیل نه دی لیدلی او ته پیغمبر نه او تا ته وحی نه دراغلی. ولقد رآه یقینا لیدلی دی دلره نزلة اخرى یوزل بل جبرئیل علیہ السلام لیدلی دی. یو قول دلته دا دی چې دا ضمیر جبرئیل علیہ السلام ته راجع دی، نو نبی علیہ السلام دا جبرئیل یوزل بلم لیدلی دی. یو ځل خو په غار حرا کې مکه کې ولید دا مخکې چې بیان شو چې وحی ورته راتلله، او دویم ځل چې دی لیدلی دی عند سدرة المنتهى په خوا د هغه بیره کې چې هغې ته عملونه وررسیږي، یعنی دویم ځل په جنت کې لیدلی دی جبرئیل علیہ السلام او په اصلي شکل کې چې 600 وزرې وي د جبرئیل علیہ السلام. دویم ولقد رآه یقینا لیدلی دی الله لره نبی علیہ السلام نزلة اخرى بل ځل کوم ځای کې الله ولید عند سدرة المنتهى د هغه بیرې په خوا کې چې هغې ته سدرة المنتهى وایي. خو صحیح دا ده چې نبی علیہ السلام الله لیدلی نه و، په ژوند کې په دنیا کې هیڅ چا الله نه دی لیدلی بلکې جبرئیل علیہ السلام لیدلی. یو بیره د نبی علیہ السلام وایي ما په جنت کې ولیدله، دومره ښایسته بیره وه چې د هغې دا میوه نه وه، میوه که قلال هجر لکه د هجر علاقې چې څنګه چاټۍ دي غټې غټې، یوه د میوې دانې د چاټیو نه غټه وه، او پاڼې څومره غټې وي اذان الفیله د اتي د غوږونو نه پاڼې چې دی غټې وي. په دې باندې د سرو زرو پتنګان کېناستل او رڼاګانې او داسې یو عجیبه منظر وایي داسې ما کله نه ولیدل. لکه دنیا کې اوس په دې هوټلو کې او په دې غټو ځایونو کې خلکو په ونو کې رڼاګانې او لیټونه تیر کړي او رڼا کې دقه شانتې رڼا په دې ونه کې پیدا شو. دې ته سدره وایي بیره ده، یعنې دا د دنیا بیره نه ده چې ازغې او دومره دانې ده، دې خو میوه ده چاټیو نه غټه وه، خو بیره ورته وایي المنتهى. منتهى ورته ولې وایي؟ یو معنا دا ده چې دې ځای ته د انسانانو عملونه اخري رسیږي بس. دویم المنتهى جبرئیل دقه ځای ته ورسېده د دې نه پورته نه شو تللی، پورته الله رب العالمین له نبی علیہ السلام یوازې لاړه، جبرئیل هم دقه ځای پورې ځي اخوا نشي رسېدلی. عندها جنت المأوى د دې سره جنت ته د اوسېدلو هم دقه ځای کې جنت ته، جنت په اسمانونو کې دی په ځمکه کې نه، الله بره جوړ کړی دی. اذ یخشى السدرة کله چې پټ کړي بیرې لره ما یخشا هغه چې دای پټه کړله، څه معنا هغه پتنګان او مارغان پې کېناستل او ډېر ښایسته و. ما زاغ البصر دې ته وایي معراج، معراج په قرآن کې راغلی دی. ما زاغ البصر نه دی کوږ شوی نظر د پیغمبر، وما طغى او نه د حد نه تیر ش، دلته نظر صحیح دغه منظرونه چې د څه لیدل دی په حقیقت کې صحیح ولیدل. لقد رأى په معراج په شپه نبی علیہ السلام ولیدل من آیات ربه الکبرى نښې او قدرتونه د رب غټ غټه. افرأیتم اللات آیا تاسو سوچ کړی دی په حالت د لات بت والعزى او د عزا و منات الثالثه او منات چې دریم دی الاخرى وروستو دی په درجه کې. دا د عربو بوتانو لات چې دی یو نیک سړی تیر شوی اجیانو له به کور کې دا اوړه چې دی پاخه کړه ستوان، بیا به په یو تیږه باندې ناستو سپینګیری سړی و، خلکو باندې بیا مفت تقسیمول چې دا سړی مړ شه خلکو د هغه ځای چې د مزې د تیږې ځای د هغه ځای عبادت شروع کړه او په هغې باندې زیارت جوړ کړه.
بیا پکې بوتان هم ودرول. عزا چې دی لات، عزا چې دی دا لات مخفف هم ویل کېږي او اللات مشدد هم ویل کېږي. لات یو سړی دغه چې مړ شو نو دوی په ده باندې بیا زیارت جوړ کړ. ثقیف قبیلې به د دې ګټې عبادت کو. دلته مړی نه و، و یاره دلته پلانکي بابا ناسته کړې، لکه زمونږ او ستاسو په دې بعضې علاقو کې دا دمځی دی د پلانکي، هسې یو تیږه د ښایسته ده، خویه د اواره ده، بس خلک هلته هم ځي راځي، جنډې هم پرتې دي او شکرانې راوړې ولې د پلانکي دمځی دی. دا ثوابۍ کې چې کوم پنجپیر علاقه ده نو د هغه ځای خلکو عبادت د هغه ځای به کولې. دا دلته چې موږ سره کوم 15 پیران خښ دي وایي دوی هلته دمه کړې وه، نو د لات د هغه تیږې عبادت شروع شو چې په کومه تیږه به دی کېناسته. عزا امام نسائی وایي چې دا پیری وه او په ونه کې به راښکاره کېدله. نبی علیه السلام چې مکه فتح کړله خالد ابن ولید ورپسې ولېږه، بطن نخله علاقه کې وده. خالد ابن ولید چې لاړې هغه زیارت هغه ګنبد یې وړاندې کړلې چې راغې نبي علیه السلام ورته ویل څه دې ولیدل؟ وایي نه هېڅ مې هم ونه لیدل. وایي ورشه عزا دې نه ده وجلې. بیا لاړې د ونې نه ورپسې یو ښځه راووتل او ده پسې رامنډه کړه، سرتور سر او بربنډه. خلکو ته منډه کړې، خالد ابن ولید په توره باندې ګزار ورکه، سر یې ترې وغورځو. نبی علیه السلام له راغی چې داسې یو ښځه راووته او ما ووجله. وایي دقه عزا وه، بل عزا په دنیا کې تر قیامته نشي پیدا کېدی. دا پیری وه، خلکو به عبادت کړ. منات دام یو نیک سړی تیر شوی و، بزرګو ښه سړی و. په قدید علاقه کې اوس او خزرج به د دې عبادت کوو. د ده په دمځی باندې کوټه جوړه شوې وه او غلافونه او جنډې او طوافونه به هم ترې خلکو کول. نو منات چې دی الثالثه دا دریم و، الاخرى رستو، ځکه دوی په دې خدایانو کې درجې ورکړې. غټ پکې څوک و؟ لات، دویم پکې عزا او دریم پکې منات و. لکه دنیا کې دی زمونږ د مشرکانو هم داسې کړي دي، لوی ځوان هغه پکې لوی دی، بیا ورپسې مثلا داتا صاحب دی، بیا ورپسې پیر بابا دی او داسې ورپسې راځه سخي صاحب دی پلان کې. بیا دلته دا واړه واړه چې کوم دي چې علاقو کې دا الثالثه الاخرى دا رسته راځي. لکه په ډاکټرانو کې تقسیمي، بعضې ډاکټر هغه جرنل فوزیشن کی د هر څه علاج کوي، او بعضې چې دی سپیشلیسټ یا د صرف د سترګو یا صرف د غوږونو. نو دا بعضې اولیاء او باباګان د هر څه دپاره دي چې څوک ورځي د هر څه علاج کوي، او بعضې خاص کړي دي، څوک د دانو دي، څوک د ودونو دي، څوک د لیونو دي دیوانه بابا، او څوک د صدۍ خاص کړي درجې وله ورکړي. الکم الذکر، ایستاسو د پاره به نارینه بچي وي، خپله د نارینه خوښ دی، وله الانثی، او د الله د پاره زنانه یعنی ملائک پیدول چې دا د الله نوڼه دي. تلک اذن دا په دغه وخت کې قسمت تقسیم دی دوی ځا نقصانی او د ظلم تقسیم دی چې کوم شی د خپل ځان له خوښ نه دی نوڼه د الله د پاره ولې بیانې. ان هي الا اسماء، ندی دا مگر تش نمونه دی سمیتموها چې تاسو نمونه ایخی دی دغه، انتم تاسو و آباؤکم او ستاسو مشران. دقه نمونه دی تاسو او ستاسو پلار نیکه دا نمونه کې غوستل، دا دس په دس، دا ټک په ټک، دا لوی ځوان، دا داتا، دا فلان، دا خو خلکو ایخی دی. وانزل الله بها من سلطان، الله په دې څه دلیل نه دی رالیږلی. ان یتبعون الا الظن، نه دی روان دا خلک مګر د ګمان پسې، وما تهوى الانفس، او هغه پسې روان دي چې نفسونه او زړونه د دوی غواړي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یقینا راغلی دوی ته د رب د طرف نه هدایت، خو دوی ونه منه. ام للانسان ما تمنى، آیا شته د انسان دپاره چې دی څه ارمان کوي، یعنی چې د انسان په زړه کې څه راځي او څه ارماني ولې ده ته به میلاویږي. دلته مقصد څه دی؟ مقصد دلته دا دی د یو سړي ارمان پیدا شي چې د تیږې عبادت کوم، نو دا به جایز وي. د بل سړي ارمان پیدا شي د قبر، د چا به د ونې عبادت، دا خو جایز نه ده. دویمه معنا، آیا د انسان دپاره به هغه میلاویږي چې دی غواړي؟ دوی به جنت غواړي او ارمان به کوي او عمل به نه کوي، الله په ارمانونو جنت نه ورکوي.
فلله الاخرة والاولى، د الله په اختیار کې د آخرت او دنیا دواړه د الله په اختیار کې دي. د الله خوخه د چې ورکوي او کنه. وکم من ملک فی السماوات، ډیر ملائک په اسمانونو کې شته و، لا تغني شفاعتهم، نشي فایده ورکولې د هغوی سفارش کافر ته شیئا د ذریعه. ګوره ملائک د ملائک خو د کافر د پاره سفارش نه قبلېږي، د پیغمبرانو هم نه قبلېږي، الا من بعد ان یأذن الله، مگر پس د هغې نه چې اجازه وکړي الله ملائکو ته. اول ملائک بی اجازت سفارش نشي کولی. دویم لمن یشاء، چاته به کوي چې الله یې وغواړي، ویرضا الله د یو انسان نه خوشحالی نو ملائکو ته به ووایي د سفارش وکړي. او الله د مشرک نه نه خوشحاله، د مسلمان موحد مؤمن نه خوشحالی. ان الذين یقینا هغه کسان لا یؤمنون بالآخره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، لیسمون الملائکه، نمونه ږدي ملائکو ته تسمیه الانثى، نمونه د زنانو. څوک چې آخرت نه مني ملائکو ته د زنانو نمونه ږدي چې دا خو زنانه دي، فرشتي دي، ملائکې دي، داسې مه وایه، ملائک وایه. او دا نوم په زنانو په نوڼو کې غوستل دا ګناه ده، د دې آیات خلاف دی. که داسې ملائکه نوم په زوی باندې کېدی بیا صحیح ده، خو که صرف په جنکو باندې ږدو مونږه نو بیا خو دا عقیده شوه چې ملائک جنکی دي، ځکه د دوی نومونه موږ په زنانو باندې ږدو. که نه دې ته ضرورت نشته چې ملائکه یا فرشته نوم کې غوستلی شي، خو بس ناپوهي ده، د ناپوهي د وجې نه داسې وشي. وما لهم به من علم، نشته دوی دپاره په دې خبرو هیڅ دلیل. ان یتبعون الا الظن، نه دي روان مګر ګمان پس. وان الظن لا یغني من الحق شیئا، او ګمان فایده نشي ورکولی د حق په مقابله کې شیئا د ذریعه عمره، ګمان د حق مقابله نشي کولی. فاعرض عمن تولى، مخ واړوه د هغه چانه چې اوړي عن ذکرنا د قرآن نه، چې قرآن نه واوړېده دشمن دی د قرآن، پروا یې مه ساته. ولم یرد الا الحیات الدنیا، او اراده نوی مگر صرف د دنیا، صرف دنیا غواړي، دنیا پرست دی. ذالک مبلغهم من العلم، دا آخري مقصد دی د دوی د علم. د دوی د علمونو آخري مقصد څه دی؟ پیسه ګټل، دنیایي علوم راواله، کالجونه، یونیورسټۍ، د دې آخري مقصد څه دی؟ ډاکټر، ساینسدان، سیاستدان، انجینیر، پایلټ، فلان فلان. آخري مقصد څه دی؟ روپۍ ګټل. د دنیا د ټول علم خلاصه څه ده؟ روپۍ ګټل. او د دین مقصد څه دی؟ دینی علم چې دی وکړه، آخرت ښایسته کېدل، قبر ښایسته کېدل، جنت ګټل. نو د آخرت په دې علم به موږ دنیا نه ګټو، چې صرف مقصد هم دا جوړ کړی چې د علم کوم او علم خورومه چې پیسې وګټم، دا خو به مقصد غلط شي. ان ربک هو اعلم، استعرف خبر دی بمن ضل عن سبیلی، هغه چا چې بېلارې شه د سمې لارې نه. وهو اعلم بمن اهتدى، او الله خبر دی په هغه چا چې چاته الله هدایت وکړه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، د الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي. لیجزي الذین اساءوا، دې دپاره چې الله بدله ورکوي هغه چاته چې بدي کړې د ګناهونه، بما عملو، په سبب د دوی د عملونو. ویجزي الذین احسنوا، او بدله ورکوي نیک عملو ته بالحسنى، ښایسته بدله د جنت. الذین، د هغه کسان دي یجتنبون چې ډډه کوي ځان ساتي کبائر الاثم، د غټو ګناهونو نه، والفواحش، او د بدو کارونو ښکارونه. الا اللمم، مګر هغه وسوسې چې په زړه کې راځي هغه ورته معاف دي. د مؤمن صفت دا دی، ګوره غټو ګناهونو نه به ځان ساتي، کبایر، قتل، غیبت، داسې زنا کول، سودخوري کول، جادو کول، شرک کول، دې ته کبایر ویلی کېږي. دې نه به ډېر ځان ساتي. او ښکاره بدکارۍ چې دي د عقل خلاف کارونه، د هغې نه به هم ځان ساتي. الا اللمم، مگر د زړه وسوسې دا د مؤمن په زړه کې راتلی شي او هغه ورته معاف دي. د ګناه وسوسې راځي، هغه زموږ د وس نه بار دي، د انسان په کنټرول کې نه، بې اختیاره راځي. ان ربک واسع المغفره، ستا رب پراخه بخښنې والا دی. هو اعلم بكم، الله په تاسو خبر دی. اذ انشأکم، کله چې تاسو پیدا کړی، من الارض، د ځمکې نه، د خاورې نه. و اذ انتم اجنه، کله چې تاسو پټ وئ، فی بطون امهاتکم، په خېټو د میندو کې، رحم کې. فلا تزکوا انفسکم، ستاینې او صفتونه د ځان مه کوئ. د ځان به انسان څه صفت وکړي؟ ګناهګار انساني.
هو اعلم بمن اتقى الله خبر دی په هغه چا چې چا کې تقوا وي افرأيت الذي آیت خبر دی هغه کسنا تولى چې مخې اړولې دی د پیغمبر نه واعطى قليلا او ورکړه لږه غوندې حق واکثر او بیا بند شو دا آیاتونه الله رب العالمین د یو خاص کافر په باره کې را نازل کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستو لږه غوندې تابعداري وکړله واکثر او بیا بند یا واعطى قليلا لږ حقونه ادا کوي په حقونو کې لږ حقونه ادا کوي او واکثر او بیا بند شي د الله حقونه نه ادا کوي عنده علم الغیب آیا د سره د غیب علم شته فهو یرا چې دې په هغه کې ځان ویني چې زب په ور نه چشم بچشم ام لم ينبأ آیا د خبر نه دی ورکړی شی بما فی صحف موسی په هغه خبرو چې کمی په صحیفو د موسی علی السلام کې د موسی علی السلام په صحیفو کې خسته خبرې وي د اغینم نه خبره پاتې دي و ابراهیم الذي وفى او د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې وفا چې ډیر وفادار انسان وفا حق الله د الله حقونه پوره کړو د هغه خبرو نم دی نه خبره پاتش الله تزر وازره د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې څه خبرې وي امداوي چې نشو چتولې وازرتون یو پیټي والا وزر اخرى پیټه او بار د بل چا د یو سړي خپل پیټه او بار په سر دی د بل نشي وړلې یعنی که څوک چاته وي چې ستاد دې عمل ګناه زما په غاړه هزار او ګناه زما په غاړه الله فرمایي دا دروغ وي یو ګناهګار د بل ګناهګار ګناه نشي وړلې و الیس للانسان او نشته د انسان د پاره الا ما سعى مگر هغه چې د کوم خواري کړی دا ستا خواري الله تعالی اجر درکړي د دې د وجه نه ډیر عملونه زمنګ د خلک کوي یو بل ته بخیدا نه بخلې کېږي لکه د قران شریف ختم کی وای پلار ته مې وبخه الله فرمایي والیس للانسان الا ما سعى انسان استاد پاره هغه سملاویږي چې تای خواري کړی دا نو د قران شریف ختم ثواب مړو ته بخل یا پلار ته یا مور ته دا نشته دی دویم کم کارونه چې مړو ته بخل کېږي هغه په حدیثو کې راغلي دي لکه د مړي د پاره ته عمره کولې شي حج کولې شي حج او عمره د ژوندۍ د پاره هم کوي خپلې ک پردی ټولو د پاره صدقه جاریه د والدینو د طرف نه کولې شي دریم دعا او ترسیږي دعا او تکوا څلورم د مور او پلار چې کوم دوستان او ملګری او خپلوان لکه د پلار د طرفه ترونه د مور د طرفه ماماګان دا غوي سره احسانات کوه دا خ اغوي ترسي باقی د مور او پلار د پاره مونږ کول چې دا 2 رکعات کوم او پلار ته بخم دانشته د ډیر خلک نفلونه کوي پلار ته بخي او یا دغه شانتي قران شریفونه ختمه پلار ته بخي مور ته بخي دانشته ځکه د انسان خپل عمل دی وان سعيه سوف يرى انسان ته بد د خواري او خودلې شي خواري خودل معنا په قیامت کې به الله بدله ورکي ثم يجزاه الجزاء الاوفى به الله د ته بدله ورکي د بدله د دې پورا وان الى ربك المنتهى واسترب ته اخري ورتل دي وانه هو اضحك الله خندا پیدا کړی د او ابکا او جړایم پیدا کړ دوه الله پیدا کړی د الله تقسیم دی بس څوک خوشاله دی او څوک خپه دی په دنیا کې اضحك الله خندول کوي او ابکا جړول کوي څوک جړای او څوک خندي وانه هو امات الله څوک مړ کوي او څوک چې دی او احیا ژوند کوي دا ټول د الله کارونه دي وانه خلق الزوجين الذكر الله پیدا کړ دو جوړی الذکر یو نارینه والانثى او زنانه د دوه الله پیدا کړ من نطفه د نطفه نه اذا تمنا چې کله واچول شي پر رحم د مور کې وان عليه النشأ فالله باندې پیدا کول دی الاخرى بل پیدا کول بم الله کوي د قبرونو نه به انسانان مړي را ژوند کوي وانه هو اغنى الله مالدار کول کوي واقنا او غریبي الله راولي غریبی او مالداری ګورې نه په منډه ده نه په کاروبارونو ده بلکې د الله یو تقسیم دی چې دا روان دی وانه هو رب الشعر الله رب دې د شعرا ستوري دته به مرزم الجوزا ویل جوزا سرطان ده شعرا ستوري یو دوه قبیلې وي هغه به د دې عبادت کو د دې خاص ستوري او د دې ستوري عبادت اوله کې ابو کبشه شروع کړو
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکونو کې یو راته د مور د طرفه هغه به د دې عبادت کو یو ستوري د شعرا په نامه باندې نو الله فرمایي د شعرا ستوري مالک زیما ولی دا نور ستوري په اسمان کې په پلنو مزل کوي دا یو ستوري د شعرا دا په اوګدو روان دي نو دوی به ویلي چې دا لا عجیب ستوري دی چې نور په پلنوزي او دا په اوګدوزي نو دکې بس کمالی خالی نه دی نو د عبادت شروع که خالی نه دی بس وانه اهلك عادا الاولى الله هلاك للعادیان پخوانی عادیان دو یو ته اولا وی عاد ارم او بل ته عاد سمود وی دوانو ته عادیان وی نو دا اولنی الله هلاک کړي دي عادي اولا عادي ارم وثمود او سمودیان هم هلاک لفما ابقى د اغوین یو قسم باقی پاتې نش وقوم نوح من قبل قوم نوح علیہ السلام د عادیان او سمودیان نه مخکې هلاک کړو انهم كانوا هم ازلم زکه هم دوی ظالمان او اتقوا سرکش والمؤتفکتا هغه کلی چې الله را نسکور کړل الټه کړل د لوط علیہ السلام قوم اهوا الله را وګرځول الټه فغشاها ما غشا پټ ک اغویل را هغه عذاب چې پټ کړه دا د تعجب د پاره س عجيبه او hebatnak عذاب پراغه فبأي آلاء ربک نو په کم یو د نعمتونو د رب ستا اے انسان ته تماره تب په کم نعمت کې شک او شبهه کې الله ډیر نعمتونه کړي دي هاذا نذیر دا پیغمبر ير ورکه من النذور الاولى د جنس ته پیغمبرانو په خوانو نه دي د دو د اغوی جنس یو دی اغوی انسانانو د انسان دي اغم پیغمبرانو د هم د اغوی په ډله کې شامل پیغمبر د ازفت الازفه رانزدې شو رانزدې کېدون کې افت چاغه ته قیامت وای ليس لها من دون الله نشته د اغه د پاره د الله نه سوا کاشفتن خکارا کون کې قیامت ورځ به صرف الله را خکارا کوي بل څوک نشي را خکارا کوي دا غ دعا ده کنه باچا سه کټوي د لاړو کاشفه تبلیغ کې چوي لاړو نو امیر صاحبانو به ویل چې کله کټوي لړۍ او څوک ته ولاړی نو دا آیات دی وای هدایت د قیامت په باره کې دی الله فرمای قیامت راغه لیس لها من دون الله کاشفه د الله نه سوا د قیامت څوک نشي راخکارا کولی الله به راولي خو بس دغه زمونږ ورونه دي د سنه خبر دي آیات مندلې دي او سوچ نه دی کړي نو زکه خوږی راتلې کټوي کړه خبره ده چې کټوي باندې ذکر وشي بسم الله ویل شي خو هغه آیات به وایو چې الله او رسول موږ ته خودلې اوس دا خو د قیامت تذکره د کټوي لړۍ کې قیامت راولي ازفت الازفه ليس لها من دون الله کاشفه دغه کې موږ تشکیل شوی کمزې ته اوس په ذهن کې غزې نشته دي په خور نه بارو غالبا چې دا باړه و گاڑی د سډیر نه پیدا کېدل گاڑی چې نه پیدا کېدل ولاړ هلته خو د غرونو طرف ته یو نیم گاڑی راځي هغه هم داسې د ټیم گاڑی امیر صاحب ویل سورت کافرون شروع کړي کافرون که نه گاڑی چې به نه پیدا کېدل قل یا ایها الکافرون قریش یادو بس کېدې شي قریش اوس مانه هیر شوي دي چې کافرون او که قریش دغه قریش به که نه لایلاف قریش دا شروع کړي گاڑی به الله راولي نو ګوره دا ښه خبره ده خو چې نبی علیہ السلام موږ ته ویلي وی چې کله سورلی نه پیدا کېده دا صورت وای یا موږ ته ویلي چې کټوي لړۍ نو لیس لها من دون الله کاشف دا وای خو چې پیغمبر علیہ السلام نه دی ویلي او موږ د ځان نه یو شیز جوړو چې دا د دې د پاره شه نو سورۃ حجرات کې موږ ته لا تقدموا بین یدی الله ورسول دا الله او د رسول نه مخ کې کېږي شاته د ځان نه ذکرونه م جوړوه دا خوش ولا بل سړی به راپاسي وبوي زما دا آیات خوښ دی دا د کټوۍ دپاره راغلی دی نه کټوۍ باندې بسم الله ووایه ذکر وکړه چې لړۍ څه تلاوت دې زده و هغه کوه تلاوت نه د څوک نه منې کوي خو که ته یو آیات د کټوۍ د لړلو دپاره خاص کې نو د خاص کولو به موږ ته پیغمبر علیه السلام وایي نو که دلیل صحیح ده او که نه نه منلی کېږي دا اول ښی که نو هلته د خوراک کاته پکې لږ ډېری که نه خوراک پکې ډېر خبرې به هم کمې کوم نو ته خو پکې نه یې ښه شوی حاجي صاحب دا ولې تا سر نه دی شوی
تا به خوراک کم کړی که نه. هغوی وایي چې خوراک به کم کوئ، تا پې عمل کړی. افمن هذا الحديث، آیا د دې خبرونه، حدیث قرآن ته وایي، د دې قرآن نه تعجبون، تاسو تعجب کوئ. کافرو به ویل دا څنګه کتاب دی چې ناشنا ورته ښکاره کېده. وتضحکون، او خاندئ، ولا تبکون، او جاړئ نه. قرآن کریم داسې کتاب دی چې دې سره انسانان وجاړي. عربو به دې پورې خندا کوله، ټوکې مسخرې به یې کولې. وانتم صامدون، او تاسو الله فرمایي غفلت کوئ. غفلت مکوئ. فسجدوا لله، سجدې وکئ الله ته. وعبدو، او د الله بندگی او عبادت وکئ، سجده وکئ. هغه نورې دعاګانې چې چا ته زده هغه دې وایي، چې نه سبحان ربي الاعلی دی. دعاګانې شته دی، که چا ته زده هغه دې وایي، که نه دقه سبحان ربي الاعلی 3 ځله 4 ځله چې څونه یې ویل. نه نه داسې کمزورې خبره ده، جفت او طاق پکې نشته. څومره دې ویله. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله چې بې حده مهربان، همیشه مهربان دی. شروع کو. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر د قرآن کریم 450 او په نازلېدلو کې 30 نازل شوی دی قبل صاد او بعد الطلاق. بل نوم سورة اقتربت هم دی، دایم نوم دی. مخکې صورت سره مناسبت دا دی چې په هغه صورت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان بیان شي. په دې صورت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه بیانای، دام د هغه شان دی. دعوه د صورت تخویف اخروی، د آخرت یره. دا اکثره صورتونه چې څومره را روان دي د دې ټولو دعوه یو یوي، د ټولو به یو مقصد آخرت او قبر او عذاب او قیامت راتلل. اقتربت الساعه، رانږدې شه قیامت. وانشق القمر، سپوږمۍ وچاودېدله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حدیث امام بخاری امام مسلم ټول راوړی دی. کافران راجمع شو، وی ویل ستا نبوت به اله مونږ ومنو. د شپې راله، د 14مې شپې سپوږمۍ وه چې دا سپوږمۍ زمونږ د سترګو په وړاندې باندې ته ورته امر وکړې او په منځ باندې ماته شي او نیمه شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړله. د دعا په نتیجه کې الله رب العالمین سپوږمۍ 2 ټوټې کړه. دوی لیدله، د دوی د سترګو په وړاندې نیمه شوله. نیمه د جبل ابي قبیس نه اخوا پرېوته او نیمه دې خوا. دوی ورته کتل. اوس هم ساینسدانان دا وایي چې دې سپوږمۍ کې چې دا کومه کرښه ده نو دا ماته شوې ده، دا یو ځلې 2 ټوټې شوې ده. نو دا معجزه دوی عربو او د کافرانو په د خپلو سترګو ولیدله. نو الله وایي قیامت رانږدې شو. ولې؟ د پیغمبر چې دا معجزه ښکاره شوه نو بس قیامت راځي. بعض علما وایي چې دلته فعل ماضي په معنا د مضارع، یعنی قیامت ته نږدې به دا سپوږمۍ وچوي. آخرت کې دا قیامت چې کله رانږدې شي او قیامت قایمیږي، په هغه ورځو کې به دا سپوږمۍ وچوي. وَإِن يَرَوْا آیَةً، که دوی ویني کومه معجزه، یعرضوا مخ ته اړوي، ویقولوا وایي سحر، دا جادو دی مستمر پوخ. نبی علیہ السلام چې کله معجزه دوی ته وښوده او سپوږمۍ 2 ټوټې شوه نو یو بل ته ډېر پوخ جادو یې ونه کړ، اسمانونو ته او سپوږمۍ ته جادو ورسه. وکذبوا، دروغجن یې وګاڼه پیغمبر. واتبعوا اهواءهم، د خواهشاتو پسې روان شو. وکل امر، او الله فرمایي هر یو کار مستقر، د هغې دپاره وخت به پوره کېږي، هر کار به په خپل وخت کېږي. ولقد جاءهم من الانباء، یقینا راغله دوی ته واقعات او خبرونه
ما فيه مزدجر هغه چې پاغې کې پورا زجر او زوره نه وا خو دوی ته عبرت وانه غست حکمتون پخې خبرې بالغتون پورا رسیدلې حق ته فما تغني النذر خو دوی له فایده ورنکړه پیغمبرانو نه فایده وانه غسته فتول عنهم مخواړه د دوی نه یوم يدعو الداعي په هغه ورځ چې اواز به وکړي اواز کوونکی الی شیء نکر یو شی سخت او ناکاره ته اسرافیل علیه السلام یادی ناکاره اواز به وکړي معنا شپېلۍ کې به پوکې وکړي او هغې باندې به د انسانانو زړونه چوي خش عن ابصارهم سترګې به د دوی ذلیله او کوزي ولې ملامته به یې ګناهګار دي ده یخرجون من الاجداث راوځي به د قبرونو نه داسې منډې به وایي کانهم ګویا کې دوی جراد ملخان دي منتشرون خواره واره ملخان څه داسې او څه داسې اول به د خلکو نه طرف خطایي بیا به وروستو طرف صحیح کي مهطعینه منډې به وي الی الداعي دی اواز کوونکي پسې د اواز پسې به هر سړی منډه وایي اواز خو د بره نه دی نو دا اواز هر طرف ته خورېږي څوک به داسې منډه او څوک داسې یقول الکافرون کافران به وایي هذا یوم العسر دا خو ډېره سخته ورځ ده کذبت قبلهم قوم نوح انکار کړو د دوی نه مخکې قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا دروغجنې وګڼه زمونږ یو بنده نوح علیه السلام وقالو وی ویلې مجنون نوح علیه السلام لیونی دی وزدجر او نوح علیه السلام چې دی دماغ خراب دی دواړو یو معنا ده یا وزدجره زورولی شوی دی تکلیفونه پې ډېر تیر شو ځکه ګډې وډې وی فدعا ربه دعا یې وغوښتله د خپل رب نه نوح علیه السلام خدا 9.5 کاله پس انی مغلوب یا الله زه کمزور یم زه هیڅ هم نه یم فانتصر زما بدل ته واخله ففتحنا ابواب السما موږ راکولاو کړې دروازې د اسمان بماء منهمر په هغه اوبو چې رابېدلې الله اوبه راتوی کړې د بره نه رابېدلې یعنی باران نه و خلک چې په کاسو یې راړولې داسې اوبه الله راتوی کړلې وفجرنا الارض را ویستلې په ځمکه کې عیونا چینې ځمکه ټوله چینه شوه اوبه شي فالتقى الماء یو ځای شولې اوبه د اسمان او د ځمکې میلاو شو علی امر د هغه کار دپاره قد قدره چې د هغې تقدیر شوی و هغه کار سو د دوی هلاکت د هغې دپاره د اسمان او ځمکې اوبه یو ځای میلاو شو او دوی هلاک وحملناه موږ سور کو نوح علیه السلام علی ذات الواح په هغه کشتۍ کې چې تختو والا وه و دسور او میخونه داسې غټه کشتۍ نه وه چې انجڼې وي او ټکنالوجي وه ساده تختې او میخونه او والوتله تجري باعیننا روانه و زموږ د سترګو په وړاندې الله وایي موږ ورته کتلې جزاء بدلم اغستل لمن د هغه چا دپاره کانو کفره د چا چې ناشکري شوې وه د نوح علیه السلام د خلکو ډېره ناشکري کړې وه د ده دپاره موږ د دې خلکو نه بدله واغسته یا جزاء بدله واغستلی شوه لمن د هغه ذات دپاره کانه کفره چې د الله ناشکري دوی کړې وه د الله بدله ترې واغستلی شوه ولقد ترکناها موږ پرېغوسته دغه کښتۍ آیتا یوه نښه د عبرت دپاره اوس د دغې کښتیو نه موږ ته د نوح علیه السلام کښتۍ رایاده شي چې داسې الله هغه ته په دې کې نجات ورکړی فهل من مدکر آیا شته دی څوک نصیحت قبلونکی مدکر د صیغه د اسم فاعل د باب افتعال نه په اصل کې مستکر دی څوک مزدکر وی څوک مستکر وی نو تا په دال بدله شوله اوله کې مستکرو نو مزدکر شه نو بیا زال او دال چې دی په یو بل باندې بدل شو نو مدکر نصیحت اغستونکی فکیف کان عذابي ونذر څنګه شه عذاب زما يرول زما د هغوی دپاره ولقد یسرنا القرآن یقینا موږ اسان کړی دی قرآن للذکر د زده کړې دپاره ډېر اسان کتاب دی فهل من مدکر الله وایي څوک شته چې زده کړي الله بار بار وایي راشئ ورته کښېنئ وایي ورئ ډېر اسان کتاب دی کذبت عاد دروغجنو ګڼه عادیانو هود علیه السلام فکیف کان عذابي ونذر څنګه شه زما عذاب د هغوی دپاره او زما یرول د هغوی دپاره انا ارسلنا علیهم ریحا موږ راولېږله په هغوی هوا سیلی صرصرا تیزه فی یوم نحسن په هغه ورځ کې چې په دوی سپیره وه ځکه د عذاب ورځ سپیری مستمر او په دوی هغه عذاب ټینګ شه همیشه تنزع الناس خلک یې راښکل د غرونو نه د سمسو نه د هوا رایستل د کورونو نه بهر به غرزول کأنهم داسې پراته و دا کافران لکه دوی چې اعجاز و نخل
تنې د کجوري دي او منقعر د بیخه چا راویستلې د کجوري تنه چې د بیخ نه راوباسي داسې اوږده اوږده الټه پراته وه فکیف کان عذابي ونذر څنګه چې زما عذاب د دوی دپاره او زما یرول د دوی دپاره ولقد یسرنا القرآن یقینا من آسان کړی دی قرآن للذکر د نصیحت دپاره فهل من مدکر آیا شته دی څوک نصیحت اغوستونکی کذبت ثمود بالنذر دروغجنو ګڼو سمودیانو بالنذر پیغمبران لکه صالح علیه السلام فقالو وی ویل ابشرا منا دا خو بنده دی زمونږ د جنس نه دا پیغمبر نشي کېدلی واحدا بل یوازې دی همیشه د پاره حق پرستو ته دا پیغور کیږي چې لږ یستی یوازې یستی یو څو کسانې انا اذا لفی ضلال موږ به په دې وخت کې کافران ویل که د ده ومنو نو موږ به ګمراه شو او سعور او موږ به لیوني شو لیوني خو نه یو چې د یو سړي خبره به منو او القي الذکر ایا نازل شو وحی علیه په ده باندې من بیننا زمونږ د منځ نه دا دومره مالداره سرمایهداره خلک موجود و ایله په ایله په ده وحی نازلېدله بل هو کذاب وحی ده ته نه ده راغلی بلکې دا پیغمبر دروغجن دی اشرن او دا متکبره دی لوی کوي سيعلمون غدا الله فرمای زر دې چې دوی ته به پته ولګي سبا لمن الکذاب څوک دی ډېر دروغجن الاشر او څوک دی متکبر او لوی کوونکی انا مرسل الناقة موږ رالیږو اوښه د کاڼي نه دوی ته فتنة خو د دوی امتحان اخلو لهم د دوی دپاره فرتقبهم ته انتظار کوه واستبر او صبر کوه د دوی په ظلمونو ونبئهم خبرې که ان الماء دا اوبه د ګودر یا د چینې قسمت دا به تقسیمی بینهم د دوی په منځ کې اوبه به تقسیمی معنا دا ده چې کمې اوبه دي د کلي نو یو ورځ به د اوښې نمبري بل ورځ به د کلي نمبري دا به تقسیمی دا اوبه اوښې ته به د اوبو نمبر ورکوي اوښه به بې اوبو نه پرېږدي کل شرب هر څوک به نمبر د اوبو ته محتضر حاضرېږي د اوښې چې نمبرو دوی به نه راځي او چې دوی د نمبرو اوښه به نه راځي اوبو له فنادو صاحبهم دوی اواز وکړه خپل یو ملګري ته فتعاته هغه توره بربنډه کړه راویویستله فعقره نو دا اوښه چې دا قتل کړه اندامونه یې ترې غوڅ کړه فکیف کان عذابي د ده نوم قدار ابن سالف او بدماش سړی و بدعمله اوښه هغه ووجله د اوښې د وجلو پسې عذاب راغی څنګه شه عذاب زما د دوی دپاره ونذر او زما يرول ان ارسلنا عليهم صيحه موږ په دوی راولېږله چغه واحده یوه د ملایکو فکانو نو شو که هشیم المحتضر په شان ته د هغه شپول چې هغه مات شي شپول چې کله مات شي هغه ډکي ډکي شي دقه شان د دوی مات شو ولقد یسرنا القرآن یقینا من آسان کړی دی قرآن للذکر زده کولو دپاره فهل من مدکر آیا شته دی څوک زده کوونکی د قرآن کذبت قوم لوط بالنذر دروغجنو ګڼو د لوط علیه السلام قوم پیغمبرانو لره لکه لوط علیه السلام ان ارسلنا عليهم حاصبا من راولېږل په هغوی باران د کاڼو الا آل لوط مگر د لوط علیه السلام کورنۍ هغه بچ کړه نجیناهم هغوی ته نجات ورکړه بسحر په پیشنمي وخت کې ځکه د شپې هغوی ووتل نعمت من عندنا دا احسان زموږ د طرف نه كذلك نجزي دسي بدله ورکو منګه من شکر چې څوک د الله شکر گزاري ولقد انذرهم بطشتنا غیر ولي دوی زموږ د عذاب نه لوط علیه السلام پوره دعوت کړي خلک یې راولي ګوري عذاب دی فتمارو خو خلکو پکې شک وکړه بالنذر د يرولو د يرونکو په دې خبرو د رسولانو په خبرو کې شک وکړه ولقد راودوه خلکو د دنه غوښتنه کړي وعن ضيفه د ملمنو د بدکارۍ دپاره کله چې دله ملمانه راله ملائک خلک ورپسې راله وایي دا موږ له راکړه چې بدکاري ورسره وکړو فتمسنا اعینهم موږ ړندې کړې ورانې کړې سترګې د هغوی تمس د خټو اخیړ او لیو ته وایي دا سترګې د سوري مې وله بند کړه ړانده شو فذوقوا عذابي ونذر الله دوی ته ویلې چې خوند والی زما د عذاب او زما د يرولو نه ولقد صبحهم فسار کې راله په دوی بکرتن وختي عذاب مستقر امیشه په دوی فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر یقینا راغلي فرعونیانو ته ير ورکوونکي پیغمبران موسی او هارون علیهم السلام کذبوا بآیاتنا كلها
دوی انکار وکړ زموږ د ټولو آیاتونو نه فاخذناهم راومني والاخذ عزیز مقتدر په نیولو د هغه ذات چې زورور دی الله او قدرت والا دی کفارکم مکه والا او ته دي تفریعات وای اکفار آیا کفار خیر ستاسو د زمانه بډیر غوري من اولائکم دغه تیر شو کافرانو یعنی ستاسو د زمانه کافر بډیر طاقتور او غوري ک زاړه کافر مخکنی کافر ډیر طاقتور ډیر غورو چې اغوی هلاک شو وسنی بم هلاک شي ام لکم براءه آیشته د ستاسو د پاره براءه بچ کېدل د ورنه دسی براءت چټي د سرشته فی الزبور چې الله په کتابونو کې لیکلي چې مشرک به ورته نزي نشته ام یقولون آیا دا کافران وای نحن جميع منګ یوډل یمنتصر خپل بدل غستلې شو منګ غټه ډله یو خپل انتقام غستلې شو سيهزم الجمع الله فرمای ډیر زر دي چې شکست به اخري د دوی دا ډله ويولون الدبر او شاګان براواړي او په تختی د میدانونو نه لکه بدر کې بل الساعه بلکې قیامت موعدهم د دوی د پاره مقرر وخت دی والساعه او قیامت ادها ډیر hebatnak دی او امر او ډیر تاریخ دی ان المجرمین مجرمان فی ضلال په گمراهی کې دی په دنیا کې او سعور او په ور کې به په آخرت کې یوم یسحبون فی النار په هغه ورځ چې دوی براخکلې کېږي په ور کې علی وجوههم په مخونو پړ مخې به راکاږي الټا خپې بر او سرلاندې ذوقوا مس سقر دوی ته به ویلې شي خوند والی د عذاب د سقر نه سقر ویلې کېږي ګرم ور سقر ډیر یختم وي ودلته سقر ور ګرم ته وي ان کل شیء منګه هر یو شی خلقناه پیدا کړي به قدر په تقدیر ارشد الله په تقدیر او فیصله روان دي وما امرنا ندی حکم زمون د قیامت مبارک الا واحده مگر یو حکم دی قیامت بسنګ راځي د اسرافیل علی السلام یو شپېلې دی یو چغه د سی بزر راشي کلمح بالبصر لکه پشانت د رب د سترګې لچ سړی رب ورکی دقه شانت زر په قیامت واقع شي ولقد اهلكنا اشياعكم الله فرمای یقینا من هلاک کړي دي تاسو ډیر ملګری ستاسو په شانت کافر فهل من مدکر تاسو د اغوینه نصیحت ولنا علی وکل شیء هر کار فعلوه چې کافرانو په دنیا کې کړو فی الزبر لیکل او ملائکه په خپل کتابونو کې چې کوم عملونه کول ملائکه کرامن کاتبین د ځان سره په کتابونو کې ولیکل وکل صغیر ار وړه خبر او کبیر غټه خبر مستتر هغه ټول لیکل شوی وړه او غټه ملائک ټول لیکي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إن المتقين في جنات پرهیزګاران په جنتونو کې و نهر او په نهرونو کې دي فی مقعد صدق پاغا ز یا مجلس د رښتیاو کې عند ملیک د بادشاہ په خوا کې مقتدر چې قدرت والا جنتیان به د رښتیاو په مجلس کې د جنت مجلس خسته دي کوم ځای کې دي عند ملک د بادشاہ په خوا کې چې الله دی او مقتدر الله په هر څه قادر دی دوی له ټول نعمتونه ورکي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه مهربان دی شروع کو الرحمن علم القرآن سورة الرحمن مدنی سورت د قران کریم 55 په نازلېدلو کې ونوي نازل شوه د قبل الدهر او بعد الرعد بل نومې د سورۃ عروس القرآن د قران ډولۍ او ناوي ډېر خسته ډولې شوی قران کې دا سورۃ ډېر خسته ده د مخکې سورۃ سره مناسبت ده په سورۃ القمر کې د قیامت تذکره و اوس د قیامت د ورځې تذکره کوي خو د نعمتونو او د جنتونو دعوه د صورت اثبات رحمانیت الله به حد ډیر مهربان دی اگر رحمانیت څه دی د جنت نعمتونه پیدا کړی دي دا صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو تم لستلو کله چې هغه له دعوت لورغه امدای وتلستلو فبأي آلاء ربكما تكذبان دی جمله ته چې نبی علیہ السلام به ورسېده
نو پیریانو به جواب ورکړي چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یا الله ستا یو نعمت نه موږ انکار نه کوو ستا صفتونه دي نو چې نبی علیہ السلام صحابه ته لسته هغوی چپ ناستو نو نبی علیہ السلام ورته وویلي چې د پیریانو په شانتي جواب مال راکوئ دغه جواب قرآن کریم ښایسته صورت ته زړه ته ډېره تسلي او راحت خوشحالي ورکوي یو غمزده انسان چې واوري یا یې ولولي نو الله ورته زړه کې خوشحالي پیدا کوي الرحمن الله دی بې حده مهربان ذات هو الرحمن نو هو مبتدا الرحمن خبر یا الرحمن مبتدا که علم القرآن دی خبر که رحمان ذات خلقو ته قرآن ښودلی دی خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علمه البیان او دته خودنه کړی د بیان معنا هر سړی ته الله داسې طاقت ورکړی دی چې خپل بیان کولی شي په زړه کې چې صحیح هغه راښکاره کوي د خبرو چل هر چاله ورځي د خپل وس مطابق الشمس والقمر نور او سپوږمۍ بحسبان دا د حساب دپاره روان دي والنجم او بوټي والشجر ونې یسجدان الله ته سجدې کوي والسماء رفعها اسمان الله اوچت کړی دی ووضع الميزان او ایخې د تله د میزان په دنیا کې تله نه خو مراد عدل دی عدل دنیا ته الله را لېږلی دی یا ووضع المیزان الله تله را لېږلی د قرآن په دې باندې خلق ډلې کارونه ټول وتلی که د دې سره برابر صحیح به که د دې سره برابر نو غلط به ووضع المیزان شریعت ته میزان وی او وضع المیزان د قیامت په ورځ به الله تله ولګوي د انسانانو عملونه کتابونه او انسانان به پکې تلي الله تطغوا فی المیزان خو د دنیا دا تله یادوي الله ویلي دي سرکشي مه کوئ په دې تول کې ناپ تول کې زیاتې کمې مه کوئ واقیموا الوزن برابر ورکوئ تول لره بالقسط په انصاف ولا تخسروا الميزان او کمې مه کوئ په تول کې والارض وضعها او ځمکه الله خورا کړی د للانام د خلکو د پاره فیها فاکهه په هغې کې میوې دي والنخل او کجور ذات الاکمام کڅوړ والا بعضې میوه داسې چې کڅوړه غوندې لري د هغې نه راوځي لکه دا کجور هم داسې کېږي او خاص کر دا کیلې چې دي هغه په دې طریقه پیدا کېږي والحب او دانې الله پیدا کړي ذوالعصف د بوسو والا اوس لکه غنم شو جوار بوس دي وځي والریحان خوشبویانې الله پیدا کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو اعلی جمع ده نو اعلی نعمتونو ته وایي کوم یو د نعمتونو ربکما د رب ستاسو د دواړو دوه ډلې څوک دي جنات او انسانان تکذبان تاسو دواړه انکار کوي د الله د کم نعمت نه به اے پیریانو انسانانو تاسو انکار کوي دومره ډیر نعمتونه دي کم به نه منئ نو پیریانو نبی علیہ السلام له جواب ورکړه چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یا الله ستا د یو نعمت نه موږ انکار نه کوو ستا صفتونه کوو الا جمع ده د الیون یا د الیون د هغې جمع ده ښکاره نعمت ته ویلی کېږي چې الله رب العالمین ورکي خلق الانسان الله پیدا کړی د انسان من صلصال د هغه خټې نه چې هغې کړنګارې کو کل فخار په شانته د کودړي وخلق الجان او پیدا یې که شیطان جان د شیطان نوم دی من مارج من نار د هغه خالصې لمبې د اور نه شین اور نه الله پیدا که فبأي آلاء ربکما پس په کوم یو د احساناتو د رب ستاسو د دواړو ای پیریانو انسانانو تکذبان تاسو به انکار کوئ رب المشرقین رب دی الله د دوو مشرقونو ورب المغربین او رب دی د مغربونو دا تسنیه تغلیبا ده مشرق او مغرب یا یو دی یا مشرق الصيف والشتاء یو د وړي مشرق دی بل د جمی او مغرب الصيف والشتاء یو مغرب د وړي دی بل د جمی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د احساناتو د نعمتونو د رب تاسو دواړه ډلې انکار کوئ ای پیریانو انسانانو مرج البحرین الله ګډ شریک روان کړي دي دو دریابه یلتقیان یو ځای چلیږي او بینهما برزخ د دواړو په منځ کې یو پرده ده
چې هغه په سترګو نه ښکاري لا یبغیانې دا دواړه دریابونه په یو بل بغاوت نه کوي وروړي نه یو خوږ دریاب دی خوږې اوبه او بل تروې دي یو ځای په ځمکه کې پیدا شوي دي یو بل ته نه ګډېږي شریکېږي نه فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړه ډلې ای پیریانو انسانانو انکار کوئ یخرج منهما راوځي د دې دواړو دریابونو خوږو دا خوږې اوبه چې دي او تروې د دې دواړو نه راوځي اللؤلؤ ملغلرې والمرجان او مرجانونه ملغلرې دا لږې غټې دي او مرجانونه دا نری نری دانې او مرۍ او مشکڼې او دا دې ته ویل کېږي فبأي آلاء ربکما تکذبان وله الجوار د الله په اختیار کې دي هغه روانې کشتۍ المنشآت چې ډکې دي د انسانانو د سامانونو نه فی البحر په دریاب کې روانې دي کل اعلام د غرونو په شانتې دنګې دنګې او غټې غټې دا هم د الله په اختیار روانې دي فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه ډلې انکار کوئ ای پیریانو انسانانو کل من علیها فان څومره چې خلق په دنیا کې آباد دي دا ټول به فنا کېږي ویبقى وجه ربک او پاتې کېږي به ذات د رب سته صرف الله به پاتې شي ذوالجلال چې الله خاوند دی د لوی د الله لوی ډېره زیاته ده والاکرام او د عزت والا دی او مؤمنانو له عزت ورکوي فبأي آلاء ربکما تکذبان یسأله محتاج دی الله ته څوک ته محتاج دي من فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي ټول الله ته محتاج دي سوالګر دي کل یوم هو فی شأن هره ورځ الله په خپل کار کې دی خو یو کار د بل نه مشغوله کوي داسې نه چې یو کې لګیا دی د بل نه چې دی نوزګار دی نه هر یو کار الله کوي او هر یو ته د الله توجه ده فبأي آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لكم الله فرمایي زر دی چې زه به وزګار شم تاسو ته ایها الثقلان ای دوو درنو ډلو وزګارېدل دا معنا نه ده چې زه اوس ناوزګار یم یعنی دوو درنو ډلو ثقلان پیریانو انسانانو ته وي ولې دا دنیا په دوی درنه ده ځکه دا دوه ډلې ډېرې زیاتې دي دا دوه مخلوقه پیریان او انسانان نو دلته سنفرغو معنا ده زه به دله ثواب او عذاب درکم ځکه بعض علماو دلته دا ویلي سنحاسبو زه به د سره څه وکم حساب وکم فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن ای ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم کوم وسع طاقت رسي ان تنفذوا من اقطار السماوات چې وځئ په غاړو د اسمانونو کې والارض د ځمکو کې فنفذوا وځئ خو لا تنفذون نشئ وتلی الا بسلطان مگر په زور به وځئ ولا سلطانه لکم او زور مشته دی نه الله پیریانو انسانانو ته وایي که وسم کېږي وځئ وتښتئ په اسمانونو او ځمکه کې کم طرف ته تښتئ زور هم شته دی نه فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو د احساناتو د رب ستاسو دواړه ډلې پیریانو او انسانانو تاسو انکار کوئ یرسل علیکما الله را لیږي په تاسو دواړو باندې شواظ لمبې من نار د اور ونحاسن او تور لګي فلا تنتصران د یو بل بدل نشي غستل دا په آخرت کې او په جهنم کې فبأي آلاء ربکما تکذبان فاذا انشقت السماء پس کله چې اسمان وشلېږي فکانت شبه وردتن په شانت د سرمنې کدهان او په شانت د سرمنې رنگ کړي شوی سرمنه چې به عربو رنگ کړه ډیره بناري شو ولی اول به و چکړه بیا مالګه ولا ور کړه او بیا چې دیغه نری کړه صفا به کړه چربیانې به تلری کړه بیا به رنگ کړه او کاغذ به جوړ شو دا اسمان به د سرمنې په شانت نریش او څوک دهان تیلو ته وایي د سرمنې په شانت کد دهان د تیلو په شانت براو بهیږي فبأي آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد فیومئذ لا یسأل په دغه ورځ تپوس به نه کېږي عن ذنبه په باره د ګناه د انسان کې انسون د انسان نه ولا جان او نه د پیرینه د ګناه په باره کې الله د انسان او پیرینه تپوس نه کوي چې ستاسو عذرونه الله نه غواړي کله به تپوس کوي هغې ته ولې وایي ولې دې کړې ده خو داسې ورته نه وایي چې عذر دې څه عذر پیش کړه چې زه دې معاف کړم ځکه هلته عذرونه الله نه قبلوي فبأي آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماهم پیژندلی کېږي به مجرمان په خپلو نښو علامو علامې څه دي مخ به توري منځونه به نه کړي دی نښې دي فیؤخذ وبنیولی شي بالنواصي د وربل یا د تندینه
والاقدام او د خپونه دا سر او خپې خلک وای سر خپې بدل یو ځای کما الله به دوی د سراونی سي دا سر به خپل او خپې سر له را یو ځای به کی د چرګوټي په شانته به د سرا ټول کی یا د تندینه به وتړیو د خپونه فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي دا اغه جهنم دې تو یکذب بها المجرمون چې انکار کړو د دینه مجرمانو د دې جهنم نه مجرمانو انکار کړو یطوفون بینها زیرا زیبا ګرځبا د جهنم په منځ کې و بین حمیم آن او په منځ دا خټ کېدلو شیدلو ابو کې دې کې بجون تیرې فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف او دا اغه چا د پاره چیریږي مقام ربه د پیشې د ربنا جنتان دو باغونه دي یو د سپینو زرو نه حدیث کې راځي ارسه د چاندي دي خخت او لوخي او بل د سرو زرو دي دیوالونه خخت کټونه لوخي د سرو زرو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو دوانه ډلې ای پیریانو انسانانو انکار کوي ذواتا افنان دا دوانه باغونه د ډیرو سانګو والا دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان پدې باغ جنتونو کې چینې دي تجریان رواني پواره به وي خټکیږي به فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة پدې کې هر قسمه میوه زوجان دو دي ځکه دو قسمه جنتونه یا زوجان قسمونه تموي قسمونه میوه فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين آرام بکي على فرش په هغه بسترو بطائنها چلان دي طرفونه استر د هغه من استبرق د غټو ریخمو نه بي و جنل جنتین او را ټولول شکول د میوه دان نږدې دي باغ تتل نشته ونی ته خطر نشته میوه به بسر وتولاړی دی به صرف راو شو کیف بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن پدې جنتونو کې قاصرات الطرف اغه زنانه دي چې خپل نظر خته ساتي په خاوندانو کې بل چاته نه ګوري بل چا پس نه پسخيږي یا قاصرات الطرف د خاوند نظر ځان تر اړي ولی ډیره خسته د خاوند بل چاته نه ګوري لم يتمثهن ګوتې نه دي وروړي د غحور ته انسان یو انسان قبلهم د جنتیانو نه مخکې ولا جان او نه پیری د انسان او د پیری خو سره ګوتم نه د لګېدلی ولی د حوري دي الله پیدا کړي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن د غحوري گویا کې چې دا یاقوت دی پرنګونو کې والمرجان او مرجانونه دی په صفاوالو کې یاقوت سره دي رنگونه دسي او سپینواله د مرجان په شانتي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان نه د بدله د نیکملۍ الا الاحسان مگر جنت ته د نیکملۍ د توحید د اخلاص بدله صرف او صرف جنت فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو دوانه ډلې انکار کوي ای پیریانو انسانانو ومن دونهما او سوا د غدوونه جنتان دو باغونه نورم شتا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تکشنه د شینوالی نه د تور بخکاره کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان په دې باغونو کې چینی دی نزوا خطانی پواری بوی پخپل بد شوبه خوریږي او شندې به فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدې جنتونو کې فاکهه میوه دي ونخل او کجوري ورمان انار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات پدې جنتونو کې خيرات غره بیبیان دي حسان خسته شکلون والا خیرات غره اخلاق والا حسان الوجوه خسته مخون والا فبأي آلاء ربكما تكذبان دي تسوي حور وتوي مقصورات بند ساتل شوی دی فل خیام په خیمو کې حدیث کې راځي د جنتی له الله خیمه ورکي خدا خیمه ده سرمن نه ده او نه صادر ده نه ټینټ ده د ملغلر نه جوړه ده یو ملغلر ده او څومره غټه خیمه ده د دنیا خیمه نه ده چې سر به پکې ټټ کړي پکې بغرزي نه شپېته میله به اسمان ته اوچتای او د پلنوالي اندازې الله ته معلومه ده او د جنتی ټول اهل به پدې کې لکه دا غټ خلک چې د وس خیمه جوړي دا بادشاهان او وزیران بهر نه چوته ګوري خسته د خیمه شکلی پردي دنه چې ورننه وځي چمندونه پکې ایسیګان پکې او وټلي پکې نو الله دقه شانتي او غټه خیمه جنتی لور کوي او عجیب ده چې دته به بهر منظر ښکاری
او دې بدن نه چاته نه ښکاري. دا که چا مخکې ویلې وې نو چا به نه منلې چې دا به لا څنګه ځي چې بهر ورته ښکاري او د بهر نه دی نه ښکاري. الله دا شیشې پیدا کړي دا شنې او دا تورې چې وی لګې بهر درته هر څه ښکاري او ته چاته نه ښکاري. دا الله 1400 کاله مخکې فرمایلي. لم یتمثهن قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم یتمثهن قلت ندی وروړي دي حور ته انسان قبلهم د جنتیانو نه مخکې ولا جان او نه پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین تکیب والی علی رفرف فاغا صادرو خضر چشنی و عبقری او قالنون حسان خیسته. عبقری ولا قوه دا اغا زیر شیز ډیر مشهورو لکه مخکې په کپړو کې جاپان کپڑا مشهور و اوس چینیز مشهور شو. سامانونو کې د جاپانی دی د چینیز. نو په عربو کې لکه د ارز د کوارټ مثلا امرود مشهور دي د 400 سپلای مشهور دي داسې د ار یو ځای یو شیز مشهوري. په عربو کې ولاقه و عبقر په شام کې د هغه ځینې چې به شیز راغی نو خلکو ویل عبقري دی ډېر ناشنا دی. لکه خلک چې وایي جاپانی دی نو هغوی به عبقري یادو. الله هغوی ته مثال ورکړه چې د جنت قالینونه د عبقري نه هم ډېر ښایسته دي حسان خیستا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړه ډلې انکار کوئ اے پیریانو انسانانو. لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. یا الله ستا د یو نعمت نه موږ انکار نه کوو ستا دپاره صفتونه وایو. تبارک اسم ربک برکت ورکون کې د نوم د رب ستا د الله ذاتم برکت ورکي او د الله هر نوم کې برکت شته. د دې د وجه نه په اولاد داسې نومونه ږدا چې د الله نوم پکې ورسره ملګری شي دې کې برکت راځي. لکه عبد الله عبد الله ورسره ملګری شه. عبد الرحیم عبد رحیم ورسره ملګری شه. عبد الرقیب عبد المؤمن عبد الرحمن داسې د نومونه ږدا د الله په نوم کې ډېر برکت دي. ذل جلال دا کې غوستلی شي جبریل میکائیل اسرافیل دا کې غوستلی شي. خدا مخکې موږ وویل ملایکه او فرشته دا په نونو باندې مږ دی ځکه د خلکو ذهن کې دا راځي چې ملایک پم زنانه نور جبریل میکائیل اسرافیل دا کې غوستلی شي ښایسته نومونه دي. الله د ذل جلال د لوی شان والا والاکرام خپلم عزتمند دی او مؤمنانو ته عزت ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه سورة الواقعه مکی سورت د قرآن کریم شپږ 50 په نازلېدلو کې شپږ 40 نازل شوی دی قبل الشعراء او بعد طه. مخکې صورت سره مناسبت واضحه ده. په هغه صورت کې د الله رحمانیت نو په دې صورت کې اوس د رحمانیت نتیجه د جنت تذکره ده. دعوه د صورت د الله د پاره تسبیح بیان کې دو ځلې ویلې دي فسبح پاکی د الله د پاره بیان کې. اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کېدون کې آفت د قیامت ورځ یادای. ليس لوقعتها نشته د هغې د واقع کېدلو دپاره کاذبتون انکار والا په هغه ټیم کې به څوک انکار نشي کولی. خافظتون داسې ورځ ده چې بعضې خلک به ښکته کي دا رافعتون بعضې خلک به اوچت کي. عجیبه ورځ ده بعضې انسانان به ښکته جهنم ته وغورځوي ذلیله به کي او بعضې به اوچت کي. اذا رجت الارض رجه کله چې وخوځولی شي وجړقولی شي ځمکه په جړقېدلو سره. وبس زلزله به راشي وبست الجبال بسا روان بشي غرونه په روانېدلو د مخ د ځمکې نه وابلوزي. فکانت شبه دا غرونه هباء دوړه منبثا خوره وره. وکنتم شیبه تاسو ازواجا ثلاثه درې قسمه انسانان به درې قسمه شي. اول فاصحاب المیمنه خلاص والا د خلاص معنا دلته څه ده عملنامه ورته په خلاص ورکي او د الله خي طرف ته به ناستي. او بل دا دی چې خي لاس معنا ده نیکملی خي طرف نیکملی ته ویل کېږي. او حشر کې میدان حشر ته چې خي طرف ته به روان کی. ما اصحاب المیمنه سلوی عجیبه او ښکلی شان او مرتبه ده د دې خي لاس والو. و اصحاب المشأمه دویمه ډله د ګس لاس والا عملنامه به په ګس لاس
جهنم هم ګس طرف ته او دنیا کې هم دوی ګسلاسي معنا ګناهونه کول. ما اصحاب المشأمه څومره بد شان او بد حالت پیدا دی ګسلاس والاو د دوه ډلې شو. والسابقون او درېمه ډله چې ارس ته مخکې کېږي ایمان ته، السابقون او اسلام ته مخکې راغلي، دا اعلی مؤمنان دي. ګوره خلاص والا مؤمنان چې عملنامه ورته په خلاص ملاو شي دا عام ټول خلک دي. ډیرو خلکو ته به په خلاص ملاویږي، هغې ته څه وایي کامیاب. کلاس کې چې امتحان وشي هلکه وایي ټول پاس شو، خو په دې کې 3 کسان چې د اول دویم دریم راغلي دي، نو دا خلاص والا ټول کامیاب دي، جنتیان دي. خو په دې کې السابقون فرست پوزیشن والا، السابق معنا اولنې، دا پکې اعلی مؤمنان دي. دې ته سابقون ولې وایي؟ بعضې وایي چې دا پیغمبران دي، څوک وایي زموږ د امت صحابه دي، او څوک وایي هغه صحابه دي بیا چې 2 قبلو ته منځ کړی دی، بیت المقدس او بیت الله ته. څوک وایي چې دا بدري صحابي دي، خو دوی اسلام ته مخکې راغلي وو، په نیکیو کې د یو بل نه مخکې کېدل. اولئک المقربون، دوی به الله ته ډېر نږدې وي. فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې. ثلة دا ډلې دي من الاولین، د مخکانو امتونو نه، وقلیل من الاخرین، خو لږ دي په رستنو کې. معنا دلته دا ده دا سابقین چې دي چې هر عمل ته مخکې ځي او ډېر اعلی خلک دي، اول پوزیشن والا دي. مخکانو امتونو کې ډلې دي، مخکنو امتونو نه صحابه والا، په صحابو کې سابقین ډیرو. وقلیل من الاخرین، په رستو امت کې داسې خلک ډیر کم شو. دا په دې رستنی امت کې بیا لږ پیدا کېږي. دویم قول دا دی چې سلتون دا ډلې دي من الاولین، مخکنی امتونه والا، لکه د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تر آدم علیه السلام پورې، په هغوی کې چې دی دا سابقین ښه ډیرو. وقلیل من الاخرین، ورستنو خلقو کې دا چې دی لږ دي. رستنو خلقو کې زمونږ په امت کې لږ دي. ولې لږ دي؟ صحابه دي صرف، او د نور امتونو هغه امتونه ډیر دي. نو د هر امت سابقین چې راجمه کې امتونه خو ډیر تیر شوي دي، ډیر شو. او زمونږ د امت سابقین څوک دي؟ صحابه. نو صحابه د ټولو امتونو په مقابله کې لږ دي که نه؟ وقلیل من الاخرین علی سرور، په تختونو به ناست دي، موضونة چې ودلې شوي جوړ شوي به د سرو زرو په تارونو، متکئین علیها، په دې کې به آرام کوي، متقابلین، یو بل ته به مخامخ ناست. یطوف علیهم ولدان، زی راځي به په دوی الکان، مخلدون، همیشه به الکانی، هغه الکان به نه غټیږي، هغه به همیشه دپاره په دې یو عمر ولاړي. باکواب و اباریقه، ګیلاسونه او جیګونه به ورسره. کوب هغې ته ویلی کېږي اکواب، چې هغه خوی موږ او تاسو ته څه وایو؟ ګیلاس. او اباریق هغې ته وایي چې کونډه پکې، موږ او تاسو ته جګ وایو. دا به ورسره. وکأس، او پیالې ډکې من معین، د سوچه شرابو، لا یصدعون عنها، سردردی به په دې جنتیانو نه راځي، عنها د سکلو د وجې د شرابونه. ولا ينزفون، الټی او قیب هم نه کوي، زړه ورته نه خرابېږي. وفاکهة، او میوې دي، مما یتخیرون، هغه چې دوی یې غوره کوي د ځان دپاره، په غوره او په چڼ بیا راغواړي چې پلانکی خورم او پلانکی نه خورم. ولحم طیر، غوښې د مارغانو، مما یشتهون، هغه چې د دوی زړه ورته کېږي. وحور عین، او حورې د ښایسته سترګو والا، کامثال اللؤلؤ المکنون، په شانته د ملغلرو چې پټې ساتلې شوي، ښایسته جزاء بما کانوا یعملون، دا بدله د دوی د دې د ښایسته عملونو. لا یسمعون فیها لغوا، نه به اوري په جنت کې بې فایدې خبرې، ولا تأثیما، نه د ګناه خبرې، الا قیلا سلاما سلاما، مگر وینا به د سلام سلام. ملائک به هم سلام کوي، الله به هم سلام کوي. واصحاب الیمین، نو دا د سابقینو بیان شو. اوس د خلاص والا چې دا عام جنتیان دي، عام مسلمانان. ما اصحاب الیمین، څومره لوی شان دی د دې خلاص والا، او دوی لم الله مقام ورکړی دی. فی صدر، په هغه بیرو کې به مخضود چې بې ازغو دي، د جنت په بیرو کې ازغي نشته، د ازغو په ځای هم پکې میوی. وطلح، او کیلې مندود لاندې باندې. طلحه کیلو ته ویلی کېږي، دا قیمتي میوه ده، په دنیا کې هم ده او په آخرت کې دا ښایسته میوه ده. وظل، او سور ممدود، اوږده، و ماء ممدود، د آرام والا.
وما ان اوبو مسکوب چې په مخ د ځمکه به رواني د جنت نیورونه چې څومره دي که د پیو دي که د شرابو دي او که د اوبو دي دا به د ځمکې په سر رواني لختي مختي هلته نشته د پاسه به رواني چې منظر یې ښایسته ښکاري وفاکهة کثیره میوې ډېرې لا مقطوعة نه میوه ختمیږي چېرې بس ټیم ختم شه سیزنې نشته دی ولا ممنوعة او نه د دوی نه څوک منې کوي چې تا له ښه نه ده او ته یې مه خوره وفرش او بسترې مرفوعة اوچتې اوچت ښایسته ښایسته اوچت کټونه به یا فرش زنانه ورته وي بیبیانې مرفوعة اوچتو اخلاق والا ان انشأناهن موږ دغه بیبیانې پیدا کړي انشاء په نوي پیدایش دا د دنیا بیبیانې به هم الله هلته لږې بدلې کړي بدلې دا معنی نه به په بیماری راځي نه به د اخلاق بدي بیا به هلته ټیک ټاک شي خو چې یو ځلې خو لاړې شي که نه ټیک به شي خو چې جنت ته خو هم لاړې شي نو هغه به هلته تې تپوس وشي چې دنیا کې خو دا بلا ورته تې تنګ وي اوس دلته دې خوښه د درې کو که نه یې درکودله نو هلته خو بلا بیا نه ده که مؤمنه وه نو هلته اختیار دی دی وایي زما خوښه نه ده نو جنت کې څه د سړو کموالی هم نشته ډېر ځوانان بې ودونو وفات شوي دي مؤمنان شهیدان نو بل له به ورکړي بل سره به خوشحاله شي او که د ده خوښه وه نو ده ته به میلاو شي لا مقطوعة ولا ممنوع فجعلناهن من ګرځولي دغه بیبیانې د جنت ابکارن جنکۍ هم د دې نه به زنانه جنکۍ ته جوړې شي یو بوډۍ نبی علیہ السلام کله ناکله به مزاح کو مزاح داسې ټوکه لکه د خندولو دپاره نا بوډۍ ته یې ویلې چې ابۍ ته به جنت ته نه ځي بوډۍ جنت ته نه ځي نو ابۍ سته په ژړا شو چې زه دا منځونه د خواري خو د جنت دپاره کوم نبی علیہ السلام ورته ژاړم بوډۍ به جنت ته نه ځي الله به د نجینۍ جوړه کړي او پیغله به شي او ځوانه جانه او ښه داسې تکړه به شي نو بیرته په خندا شوله چې ښه ځواني هم پکې لا شته دی فجعلناهن ابکارا الله د جنت بیبیانې ځوانې کړې پیغلې عربا مینه به کوي د خاوندانو سره اطرابا امزولي ځکه امزولوالو کې مینه ډېری لاصحاب الیمین دا د خلاص والاو دپاره دي ثلتون د اصحاب الیمین چې دي د خلاص والا ډلې دي من الاولین مخکنو امتونو کې هم ډېر دي وثلت من الاخرین او رستنی زمونږ امت کې هم ډېر دي او داسې معنا هم کولی شي ثلت من الاولین صحابو کې خو ډېرو وثلت من الاخرین په دې وروستو امت کې اصحاب الیمین ډېر راځي او اصحاب الشمال دا درېیمه ډله ده د ګس لاس والا ما اصحاب الشمال څومره بد او ناکاره حالت به د دې ګس لاسو فی سموم په ګرمو هواګانو و حمیم خوټ کېدلو اوبو کې به پراتی و ذلن هغه سورې مم یحموم چې لوګي والا دی لا بارد نه به یخي ولا کریم نه به فایده ورکوي هلته خو نور نشته خو د دې اور نه لوګېږي او د لوګي نه سوری جوړېږي نو هغه به ټول بدبویي غوړوالی توروالی به انهم كانوا قبل ذلك ځکه دوی مخکې د دې نه په دنیا کې مترفین مستی کوله په مال په عهده په کرسۍ وکانو یصرون دوی به همیشه والی کو علی الحنث العظیم په غټه ګناه به همیشه کوله او کله چې غټه ګناه همیشه کې کفر ته دې رسوي او صغیره ګناه چې همیشه کې نو غټې ته دې رسوي وکانو یقولون او دوی به ویلي اذا متنا وکنا ترابا دا تشریع او تفسیر دی د چا د حنث عظیم کومه غټه ګناه کوله هغه غټه ګناه دا ده چې قیامت یې نه منه ویلې به چې موږ کله مړه شو وکنا ترابا په خاورو کې خاورې شو عظاما اډوکې شو ائنا لمبعوثون آیا موږ به دوباره را ژوندي شو او آباؤنا الاولون او آیا زموږ پلاران پخواني زاړه دا هم بیرته را ژوندي کېږي قل ورته ووایه ان الاولین مخکني خلک والآخرین او رستني لمجموعون ټول به راغونډ شي الی میقات یوم معلوم هغه مقرر وخت د ورځې ته چې معلومه ده الله ته یا صفتونه معلوم دي په قرآن او په حدیث کې ثم انکم بیا به تاسو ایها الضالون المکذبون ای ګمراهانو او چې انکار هم کړی دی د قرآن نه لآکلون خورئ به من شجر د هغه ونې نه من زقوم چې د زقوم ونه ده فمالئون منها البطون ډکوي به د دې نه صرف خېټې مړخ
او چاقول پکې نشته فشاربون علیه سکی به د دې د پاسه من الحمیم خوټ کېدلې اوبه فشاربون دوی به د اوبه سکي شرب الهیم په شان ته د هغه اوښ چې جل والی دی اوښ چې به کله جل ووالو اوبه به سکلې سکلې سته به مړ شه د ډېرو اوبو د لاسه دقه شانتې به اوبه سکي او مړېږي به نه تنده به نه ماتئ هذا نزلهم یوم الدین دا د دوی مېلمستیا ده په ورځ د جزا نحنو خلقناکم الله ته فرمایي موږ تاسو پیدا کړي فلولا تصدقون تاسو ولې تصدیق نه کوئ د قیامت ولې نه منئ افرأیتم آیا تاسو سوچ کړی دی ما تمنون هغه نطفه چې تاسو یې په رحم کې اچوئ ته خو خبر هم نه ښځه او خاوند میلاو شو دته څه پته ده چې انسان به څنګه جوړیږي انتم تخلقونه آیا تاسو د نطفې له شکل ورکوئ ام نحن الخالقون که موږ ته د انسان شکل جوړو نحنو قدرنا بینکم الموت موږ مقرر کړی د ستاسو په منځ کې مرګ زمونږ په دې منځ کې تاویږي راتاویږي کله په یوه باندې لاس کړي کله په بل باندې وما نحن بمسبوقین موږ عاجز او کمزوري نه یو علی ان نبدل په دې چې بدل کې راولو امثالکم ستاسو په شانتې نور خلق به راولو تاسو به هلاک کو وننشئکم تاسو به را پیدا کو فیما لا تعلمون په هغه شکل کې چې تاسو به نه پیژنئ یعنی شکلونه بدل مسح کو بدل بم کو یو معنا دا ده دویم وننشئکم را پیدا بم کو فیما لا تعلمون په هغه حالت کې چې وس نه پیژنئ د قبرونو نه بم را ژوندي کو ولقد علمتم النشأة الاولى یقینا تاسو ته معلوم دی هغه ولنې پیدایش چې د نشته شولې فلولا تذکرون ولې نصیحت نه منئ دوباره بم انسان ژوندی کېږي افرأیتم ما تحرثون آیا تاسو سوچ کړی دی چې تاسو کوم کرکیله کوئ کرونده انتم تزرعونه آیا تاسو دغه را زرغونوئ دغه تیغ دغه دانه ام نحن الزارعون کمنګ را زرغونو لو نشاء کمنګ وغوړو لجعلناه حطاما وبګرځو تاسو دا فصلونه مات فزلتم تفکهون بیا به ګرځي غمجن فصل پسې بخفي ان لمغرمون بیا به وای چې ما تاوان وکړو بل نحن محرومون بیا به وای چې بلکې موږ بد نصیب یو زمنګ نصیب وای کار نه کوي افرأیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه اوبو کې چې تاسو اسکی انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو د اوبه راښکته کوئ د سپینو وریځو نه د وریځو نه د اوبه باران وشي ام نحن المنزلون کمنګ را کوزو زمکه ته لو نشاء کمنګ وغواړو جعلناه بګرځو د اوبه اجاجن تروي او ترخی به بټول تروي او ترخی شي د سکلو بنئ فلولا تشکرون د الله شکر ولې نه وباسئ فرأیتم النار التي آیا تاسو سوچ کړی دا غور په باره کې تورونه چې تاسو بلوي انتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی د دې ونه د ور اصل کې ونه او په عربو کې دوه ونې مرح او عفار دا دواړه لرګي چې به ولګول لکه بکرو په شانتي ور به پیدا شي ام نحن المنشئون کمنګ د دې ونه پیدا کړی د نحنو جعلناها تذکره منګ ګرځولې د دې ور لره تذکرتن یاداش د جهنم د پاره د دې ور نه د جهنم یاداش واخلی عبد الله ابن مسعود په لار روانو حدادین اینګرانی ولیدل دا بنای لګولې دی ورونه بل کړی دي یو ساتو ته ودرې د اخرت هغه ور رایات چې کله ور رایات بیوش شراب پریوت خلکو کور ته ویوړه چې کور ته لاړل نو ته پوسې دی وکړه چې په اوش کې راغی چې ولی وای دغه بنای او دی ورونو ته مې کتلې لوار لګي وسپنه کګوا او سیده کوا وای ما ویل الله ستاسو د اخرت ور به څومره ډیری او دا ور چې کم دی د زمونږ د دنیا والا ور د اخرت ور د دینه نه شپته چند زیات ته د او یایم ایسه د هغه ور او حدیث کې راځي چې دنیا ته کله را لېګا نو درې ځله الله دا ور په اوبو کې غوپه کې لګیخ چې فائدت خلق وایي نو هغه او یا چند زیات ته او هغه یخ شوی هم نه دي نو دا ور چې دی د تنوس په ښکاری او نو ته دیوال ښکاری او نو ته بلډینګ ښکاری نو دا هغه ور بس حالي ځکه الله وی نحنو جعلناها تذکرا دا ور دینم عبرت والی ومتاعا پدې کې فائدې دي للمقوین د پاره د مسافرو سفر کې خلک رواني ور ولګي لار پیرنا کی پخلې پیو کی فسبح باسم ربک العظیم پاکی وایا د نوم د رب ستا چې لوی الله دی د الله پاکی وایا سبحان الله فلا اقسم دا سینه د پکار
انکار مکوي د قرآن نه، د حدیثو نه، د الله نه. ولی زه قسم کوم بمواقع النجوم، په ځایونو د ستورو. یا فلا اقسمو د الله د مخ کی خبري نفي کوي، داسې نه ده پکار. او بعض علما دا لام تاکیدی اخلی داسې وایي فلا اقسمو، فلا اقسمو خامخا زه قسم کوم بمواقع النجوم، په ځایونو د ستورو. الله په هر څه ګورې قسم کولی شي. موږ به صرف د الله په نومونو صفتونو په قرآن قسم کوو. په ادیره قسم، د مور په سر، د پلار په سر، د مور په پیو، په لوپټه باندې، په جومات باندې، په زیارت باندې، په پیر صاحب، په مولا صاحب قسم شرک دی، ګناه ده. وانه مواقع النجوم ځایونو د ستورو یا یادی. او دویم مواقع النجوم دا قرآن تم ویلې کېږي. ابن عباس وی نجوم قرآن ته ویلي، قرآن د ستورو په شانته منجم لګ لګ دنیا ته راغی. وانه لقسم، او دا قسم دی، لو تعلمون که پوهیږئ، عظیم لوی قسم دی. ځکه الله وکدا قسم. جواب د قسم څه دی؟ انه لقرآن کریم، دا قرآن عزتمند دی، خپل عزت دی پکې. او چې څوک سره مینه کوي، وایي، کینی ورته زده کوي، یا خلکو ته بیانوي، عالم شي، قاري شي، هغه هم عزت ورکړي. فی کتاب لیکلی شوی دی، په هغه کتاب کې مکنون چې الله محفوظ ساتلی دی. دا قرآن الله په لوح محفوظ کې ځان سره لیکلی و. د هغه ځای نه را جدا که جبریل علیه السلام له ورکه هغه دنیا ته راوړه. لا یمسه الا المطهرون، ګوتې نشي وړلی هغې لره مګر پاک خلک. لوح محفوظ ته څوک رسیږي؟ پاک ملائک، هر څوک هلته رسېدلی هم نشي. دویم دا هو ضمیر قرآن ته راجع که، ګوتې دې نه وړي دي قرآن لره مګر پاک خلک. بې اودسه سړی به قرآن نه رالي. که کپړه کې نیسي رانیولی شي، یا لاس ته دستانې اچوي راغستلی شي، خو د قرآن کریم پاڼه بې اودسه یا جنوب سړی به دا نه رالي. موبایل کې قرآن ورسره دی، موبایل کې تلاوت بې اودسه سړی هم کولی شي. ولې؟ د هغې حکم د قرآن نه دی، ځکه موبایل کو خو نور ګندونه هم پراته وي. نو دا صرف د قرآن شریف دا حکم دی. چا پکې داسې مفهومي معنا هم کړې ده، لا یمسه، نه پوهېږي په قرآن باندې الا المطهرون مګر پاک عقیدې والا خلک. څومره چې د چا عقیده پاکه د قرآن علم، د قرآن پوهه الله ورنصیب کوي. تنزیل من رب العالمین، نازل شوی دی دا قرآن د طرفه د رب العالمین نه. فبهذا الحدیث، آیا په دې خبرو د قرآن انتم مدهنون، تاسو د دې سره مسستی او ناراستی کوئ. وتجعلون رزقکم، او ګرځوئ خپله برخه د قرآن نه، انکم تکذبون، چې تاسو ته انکار وکړو. خلکو د قرآن نه ډېرې برخې ویوړي، اجرونه او ثوابونه. کافرو ته الله وایي ستاسو پکې له دا برخه ورسېده، تکذبون، چې انکار هم وکړه. فلولا، پس ولې نه ده، اذا بلغت الحلقومه، کله چې د انسان روح ورسېږي مرۍ ته. وانتم حينئذ تنظرون، او تاسو دې مړي ته ګورئ. د انسان ساه چې دی د خپو نه را روانېږي، ځکه انسان کې چې الله روح اچو، آدم علیه السلام کې شروع د خپو نه کړې وه، وژیم د هغه ځای نه را روانه شي. چې کله دې مرۍ ته را ورسېږي، خلکو ته ناست دي، د سړي زنکدن دی. الله وی ونحن اقرب الیه منکم، منګ دې مړي ته تاسو نم ډیر نږدې یو. ملائک د مړي ته زمنګ د انسانانو نه ډیر نږدې ناست، ولکن لا تبصرون، خو تاسو ملائک وینئ نه. نو فلولا، که چرته نه وه دا خبره، ان کنتم غیر مدینین، که تاسو کمزوري نه ترجعونها، دا ساره واپس کوي کنه. که ته طاقتورې، ته پوهې، ته ماهرې، او ستا دوایي او علاج کار کوي انسانه، د مړي د روح چې مرۍ ته را رسېدلی، ته لږ ښکته که اوس واپس یې که پکې. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیا وایي. نو روح چې د انسان نه لاړ شي، فاما ان کان من المقربین، یا به دا مړی الله ته په نږدې خلکو کې د الله مقرب، د الله دوست وي. نو فروحون، د ده دپاره خوشحالي ده، و ریحان، او رزق دی، و جنت نعیم، او جنت ته د نعمتونو والا. و اما ان کان، که دا مړی چرته وي من اصحاب الیمین، د ښي لاس والاونه، فسلام لک، سلام دی دی مړی ته به ویل کېږي په تا باندې، من اصحاب الیمین، یا من انت من اصحاب الیمین، ای ښي لاس والا. الله او ملائک به پې سلام کوي چې ستا عملنامه تا ته په ښي لاس ملاویږي. و اما ان کان من المکذبین الضالین، که چېرته دا مړی وي
د انکار کوونکو گمراهانو نه کافر یا بيدیني فنزل د دم المستیا چې ده من حمیم اشیدلی وبدي ګرمي خټ کېدلی وتصلیه جهنم او جهنم ته داخلي دل دي ان هذا له حق اليقين یقینا دا پورا حق دی او یقیني خبرې دی په دې قران کې فسبح باسم ربک العظیم پاکي وایا د نوم د رب ستا چې الله لوی ذات ته عظیم ذات ته بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه مهربان دی شروع کو سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سورة الحدید مدنی سورة وانزلنا الحدید د قرآن کریم 57 نمبر په نزول کې سلور نوی نازل شوی دی قبل محمد او بعد الزلزال مناسبت د مخ کې صورت سره تقریبا د دې ځنه هغه سورته ملک پورې مدنی سورتونه شروع کیږي اکثر سورتونو کې ترغیب ورکې انفاق فی سبیل الله ته جهاد ته او ردونه به په منافقانو او د اصلاح د معاشرې د پاره بس کارونه ذکر کیږي مناسبت د مخ کې صورت سره په سورۃ الواقعہ کې د جنت جهنم بحث تفصیلا په دې صورت کې وي سبح یا سبح د الله پاکي وای چې جنت ته ملاوي دعوه د صورت انفاق فی سبیل الله ته ترغیب ورکې په 15 طریقو سبح لله پاکي وای د الله د پاره ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې په اسمانونو او زمکه کې دي او هو العزیز الحکیم الله زورور ذات ته حکمتونو والا له ملک السماوات والارض الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو او د زمکه د یحیی و یمیت ژوند کول او مړ کول کوي او هو علی کل شیء قدیر الله په هر څه قادر دی هو الاول الله اول ذات دی والآخر ورست دی والظاهر الله کار دی والباطن او الله پټ دی حدیث کې د دې تشریح راځي الله اول دی لیس قبله شیء د الله نه مخکې سنو الاخر الله رستنه دی د الله نه لیس بعده شیء رستبت هیڅ کم نه الظاهر ظاهر په معنا د غالب الله کار دی لیس فوقه شی د الله د پاسه څوک نشته الله باطن دی د الله نه لاندې څوک نشته هر طرف ته الله د الله علم د الله قدرت الله زورور ذات وهو بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهیږي هو الذي الله هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړ اسمانونه او زمکه په 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش الله به برابر ش په عرش څنګه چې داغه د شان سره مناسب يعلم ما يلج في الارض الله پويږي په هغه چې ننوځي زمکه کې څه تخمونه دانه یا مړی نو ما يخرج منها چې د زمکه نه راوځي فصلونه تیغونه او ما ينزل من السماء چې د اسمان نه راکوزيږي ملائک رحمتونه بارانونه او ما يعرج فيها چې اسمان تخيجي عملونه ملائک روحونه وهو معكم الله تاسو سره دی اينما كنتم تاسو چرته الله مون سره دی په لحاظ د علم او د قدرت ذات خو په عرش دی ځکه مخ کې ور ثم استوى على العرش هم دی یو آیات کې دوه خبرې ذکر راوړي چې ذات په عرش دی او علم او قدرت تاسو سره دی والله بما تعملون بصیر الله ستاسو د عملونو ملدون کې دی له ملک السماوات والارض د الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو او د زمکه د ویل الله ترجع الامور الله لورزي ټول کارونه د فیصلو د پاره یولج الليل فی النهار ننباس شپه په ورځ کې ویولج النهار فی الليل ننباس ورځ په شپه کې او هو علیم بذات الصدور الله خبر دی په هغه رازونو چې په سينو او زړونو کې پټ پراته دي امنو بالله ورسوله ایمان راوړی په الله او په رسول او انفقوا او د الله په لار کې مال ولګوي مما د هغه مال نه جعلکم مستخلفین چې تاسو په کې واکداران کړلې ترغیب ورکې انفاق ته اول وجدا ده چې مال زکه ولګو الله وستانه دی ولی تو وکیلی ته نائب ته صرف څوکیداری د بانک څوکیداری په بانک ناشتي نور ستا مال نه دی ولی جعلکم مستخلفین ته واکدار کړي صرف تعالی واک در کړی دی چابي د سره ده فالذین آمنوا
فيه په دې مال کې فالذین آمنوا منکم هغه کسان چې ایمان راوړي په تاسو کې وانفقوا او مالونه لګي لهم اجر کبیر دوی لپاره الله غټ او لوی اجر ورکوي ثواب وما لكم لا تؤمنون بالله څه شوي دي په تاسو باندې چې تاسو ایمان نه راوړئ په الله والرسول يدعوكم رسول الله عليه السلام تاسو ته دعوت درکې لتؤمنوا بربكم په الله ایمان راوړئ او د پیغمبر دعوت تاسو نه منئ وقد اخذ ميثاقكم الله کلک وعده تاسو نه واغسته ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یې د الله وعدي ومنئ پوره کې هو الذي ينزل الله هغه ذات دی چې را نازلی علی عبدی په خپل بنده آیات بینات آیاتونه د قرآن واضحه د څه دپاره لیخرجکم من الظلمات الی النور چې تاسو وباسي د تورتمونو نه رڼا ته د قرآن په وجه انسان د شرک نه د بدعاتو نه د رسمونو د تورتم نه رڼا ته راشي وان الله بكم لرؤوف الرحیم الله په تاسو شفقت کوي مهربانه دی وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله څه وجه ده چې تاسو خرج نه کوئ د الله په لاره کې دویمه وجه اوس د ترغیب د انفاق د پاره مخکې ویلې چې تاسو واکداران یاستئ صرف ستاسو نه دی دا د الله دی اوس بله ترقی هغه دا ده چې تا نه پاتې کېږي مال ولګوه الله ته پاتې کېږي ثواب پکې وګټه اسیم پاتې کېږي وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله سوجد استاسو د پاره چې مال نه لګوي د الله په لار کې ولله میراث السماوات والارض الله ته پاتې کېږي میراث د اسمانونو د ځمکې اسیم د نه پاتې کېږي وروسته به خلک مستی کوي ګناهونه به پې کوي څه ناسه د الله په لاره کې ولګوه لا یستوي منکم من انفقه نه دی برابر په تاسو کې چې چا مال ولګو من قبل الفتح مخکې د فتح د مکې نه وقاتل او جهاد وکړو د صحابو دوه حالتو یو هغه صحابو چې د فتح د مکې نه مخکې مسلمانان شوي مالونه لګولي او جهادونه کړو اولئک اعظم درجه د دوی درجه اوچته ده من الذين د هغه مجاهدین او صحابون درجه اوچته ده انفقوا من بعد چې د فتح د مکې نه پس ته مالونه لګوي ولی فتح د مکې پورې په مسلمانانو ډېر تکلیفونه او سختې ورځې وي په دې سختو ورځو کې چې چا پیسې لګولې دي جهاد یې کړی دی ایمان یې راوړی دی د درجه اوچته ده او چې کله مکه فتح شوه راحت راغی خوشحالي راله اساني راله د اسانۍ نه پس که څوک صدقې کوي جهادونه کوي د درجه به لاندې من بعد پس د فتح د مکې نه وقاتلو جنگونه کړي وکلن وعد الله الحسنى خو ګوره د دواړو سره ټولو سره الله د جنت وعده کړې ده که د فتح د مکې نه مخکې څوک مسلمان دی او که وروسته که د سختو ورځو مسلمان دی او که د اسانو ورځو خو ټول جنتیان دي صحابه والله بما تعملون خبیر الله ستاسو د عملونو نه خبردار دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې قرض ورکړي الله ته قرض ښایسته درېیمه وجه د انفاق هغه دا ده چې الله وایي ښځه ماله لږ قرض راکړه که نه قرض را سره نه کې د انسان قرض انسان لی چې ورکړي انسان اخلاص کی نو الله به څومره دا قرض په ښایسته طریقه ادا کی الله وایي فیضاعفه له زه به زیات کم ده ته دا قرض په چندونو که تا لس ورکړې الله وایي لس په لسه نه درکوم یو په لسه دله درکوم یو په لسه یو په 200 چنده وله اجر کریم عزتمند والا اجر هم درکوم یوم تر المؤمنین والمؤمنات په هغه ورځ چې ته به وینې مؤمنان سړي او مؤمنې زنانه یسعى نورهم بین ایدیهم چې منډې به وایي د دوی رڼا د دوی نه مخکې وبایمانهم او په ښي لاسونو کې به عملنامې مؤمنان چې کله د قیامت په ورځ رواني د ایمان رڼا به ترې مخکې رواني موږ چې ځان ته رڼا اچو بیټري یا ټارچ یا لیټ نو رڼا زموږ مخې ته وي ګاډی وروسته رواني خو رڼا ترې صحیح مخکې رواني نو هلته به هم د ایمان رڼا مخکې ځي چې لاره راته ښکاره کړي کندې غورځېدلي تکلیف والا ځایونه چې بچم کی او په ښي لاسونو کې به عملنامه نیولي بشراکم اليوم الله به ورته وایي زیری والی نن ورځ جناتون جنتونه روان به یې په لاره کې به پرې غږ وشي چې جنتیان شولی تجري من تحت الانهار روان به یې په منځ د هغې کې نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی په هغې کې ذلک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویه یوم یقول المنافقون په دې کې د مسلمانانو سره ګورې منافقان هم شریک روان دي ولې په یو جماعت کې مونځ کو ځان ته مسلمانان ویلي د منافق شکل او نوم خو د مسلمان دی شریک به رواني چې رواني
نو مؤمن سره خو د ایمان د مانځه د تلاوت د روجې رڼا ده او منافق سره خو عمل نشته نو رڼا نشته تورتم کې به پاتې شي. یوم یقول المنافقون والمنافقات په هغه ورځ چې وبوي منافقان سړي او منافق زنانه للذین آمنوا مؤمنانو ته به غږ وکړي انظرونا لږ انتظار راته وکړئ نقتبس من نورکم چې رڼا واخلو ستاسو د رڼا نه. مؤمنانو سره رڼا ده. کم گاڑی کې چې لیټ هغه تیز رواني او کم گاڑی سره چې لیټ نه هغه د بل پر رڼا باندې په قلاره روان. مؤمنانو سره خپل عمل رڼا ده. ګوره دا رڼا د څه شي نه جوړیږي؟ د دې منځونو او روجو د دې عملونو نه جوړه شو او منافق خو عمل نه دی کړی نو مؤمنان به تیز لاړ شي منافقان به شاته پاتې شي. دا منافقان به غږ وکړي چې لږ راته صبر وکئ چې ستاسو د دې رڼا نه څه رڼا ځان له بله کو یو رڼا یو لرګی بل کو یو کپړه بله کو نو ځان ته خو به لاره رڼا کو که نه. قیل ارجعو او به ویلی شي منافقانو ته واپس شئ وراءکم شاته دنیا ته فلتمسو نور هلته رڼا ولټوئ. مؤمنان به ورته وایي چې بابا خپل کار کوه زمونږ رڼا تا ته نه میلاویږي لاړ شه دنیا نه راوړه. دا رڼا موږ د دنیا نه راوړې ده. په دنیا کې موږ خوارۍ کړې وي عملونه و شپه ورځ هم په ځان یې وکړې وه ځانونه هم ستړي کړي و ځان هم بې خوبه کړی و الله لم ځان او مال ورکړی او هلته نه دا رڼا راوړلی کېږي دلته نه پیدا کېږي. فضرب بینهم بسور د دوی په منځ کې به ووالی شي دیوال له باب دا دیوال به دروازه هم لري باطنه فيه الرحمه دننه طرف ته پکې جنت دی و ظاهره او بهر د دیوال نه من قبله مخې طرف ته العذاب عذاب. منځ کې به اچانک دیوال پیدا شي اخوا به جنت پاتې شي دوی خوا جهنم. هغه الله یستهزئ الله به دوی پورې ټوقې وکړي. الله به ورته وایي جنت ته ځئ منافقان به هم بډې وایي منډې به وایي منډې چې جنت دی. منځ کې دیوال راغی په تیاره کې پاتې شو په اور کې او اخوا جنت پاتې شي. ینادونهم اوس به دا منافقان چغې کړي د دیوال نه اخوا مؤمنانو ته الم نکم معکم ولې موږ د سره ملګري نه وو ولې زه جومات له نه درتلم ولې زه ستا ملګری نه وم ادوانه چې به یو ځای مانځله تللو لږ دروازه راته کولاو که که نه قالو هغوی به ورته وایي بلا او ملګری مې په دنیا کې وي ولکنکم فتنتم لیکن تاسو ځان ګمراه کړی او انفسکم ځان تا خو بېدینه وي کافر وي ځان دې ګمراه کړی وتربصتم تاسو انتظار کوو انتظار هم څه کوو د نبی علیه السلام په باره کې به دوی انتظار کوو چې کله به مصیبت راځي کله به څوک وجني د صحابو په باره کې به انتظار کوو چې کله به په صحابو بدې ورځې راځي ورتبتم شکم کو په خبرو د پیغمبر کې وغرتکم الامانی دوکه کړي وي خواهشات حتی جاء امر الله د الله امر او حکم راغی وغرکم بالله الغرور او دوکه کړي وي په الله باندې دوکه کون کی شیطان فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه نن تاسو نه الله فدیه جرمانی پیسې نه علی ولا من الذين كفروا او نه د کافرانو نه اخلي مأواکم النار زید وسیدل تاسو ور دي هي مولاکم دقه ور تاسو سره ډیر لایق دی او بئس المصير او بد زیاده د ورتللو د پاره لم یأن للذین آمنوا آیا دا وخت نه دی راغلی په مؤمنانو ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې عاجزي وکړي د دوی زړونه د قرآن ته الله وایي دا وخت به در باندې مؤمنه کله راځي چې قرآن ته دې لږ دا زړه عاجزي وکړي وما نزل من الحق هغه چې قرآن کوم حق الله نازل کړی دی صحابه کرام فرمایي وای موږ لا ایمان کې لږ وخت شوی نو چې الله موږ ملامت کړو چې قرآن ته لږ عاجزي وکړي د قرآن سره لږ وجاړئ وای د دې آیات نه پس به موږ د قرآن سره ډېر عاجزي کوله او دا آیاتو چې د یو غل د ډاکو دپاره د ایمان سبب جوړ شو مشهور ډاکو فضیل په نامه باندې فضیل ابن عیاض قطاع الطریق ګروپونه ساتلي شکماران دی وای زما داسې ډلې وي چې دا ټولې لارې ما قبضه کړې خلک به تېرېدل یو ځای کې شپه را باندې راله یو غار ته ننوتلم مسافر پکې پراته یو بل ته وایي زونه وایي صبر وکړه چې د فضیل غله خو رڼا شي ننوځي که نه لارو نه خواخوا شي وایي زما داسې نوم خلک به رانه یریدل یو کور ته غلا پسې ور واوړېدلم چې غلا وکم یو بوډا په مانځه ولاړ دی او دا آیات للی چې الم یأن للذین آمنوا اے مؤمنه دا وخت به پتا کله راځي چې لږ عاجزي در کې پیدا شي کله به ته عاجزه کېږي وایي دا آیات هغه بار بار لسته زه ورته ولاړو توره مې را ایستلې ده چې غلا کومه په دې سړي به ګزار کو
وای په هغه ځای کې مې توره بنده کړه او الله ته مې ویل چې الله هغه وخت اوس راورسېده، بس په ما وخت اوس راغی. د هغه ځای نه راووتلم، غله مې ختم کړه، خپل ډاکوان او ګروپونه مې ټول ختم کړل، توبه مې ویست. الله د توبې نه وروسته عالم ته جوړ کړه، د زمانې عالم. اوس موږ د هغه خبرې وایو. فضیل ابن عیاض صاحب داسې راغی په حرم کې دیره شه او وی ویل تر څو چې په ما کې سای زه به د حرم نه جدا کی. په حرم کې د علماو نه علم هم زده که او دعوت یې وکړه. الله موږ ته وایي چې داسې وخت په تا نه دی راغلی چې زړه دې عاجزي وکړي، ذکر ته قرآن ته سړی لږ غوندې ورسره ځان په جړه کي، جړبونې ولا یکونو کالذین، او نه به کېږي په شان ته د هغه کسانو اوتو الکتابه چې کتاب ورکړی شوی دی من قبل مخکې، یهود او نصارا او زړونه سخت و. هغه صفت په موږ کې هم راغی. فطال علیهم الامد، اوږده شوه په دوی باندې موده، یعنې ډېر وخت په هغوی تېر شه. ډېر وخت کله چې انسان یو عمل بار وکړي زړه یې پکې سخت شي، عادت ته جوړ شي. فقست قلوبهم، زړونه یې سخت شو. وکثیر منهم فاسقون، او ډېر پکې څه شو؟ نافرمان هم شو، د الله رب العالمین په نافرمانیو کې مبتلا شو. الله فرمایي داسې تاسو مه کوئ، د دې نه ځان وساتئ. بس دی.